د کتاب اډانه او نفس مضمون مونږ کاڼي یو او لرې نه ده چې موږ به هم د کلیسا زندان یا واړې په دیوال کې ځای پر ځای شو په یو کاڼي لیکلی تحریر. د قیمتي کاڼي اندازه د دې نه لګي چې په کوم ځای کې لګېدلی دی او که د چا سړي پیژندل غواړې نو په کور یې وڅاره. واده خو وشو خو نوې جوړې ته اوس کور جوړول ور په غاړه دي. ای زما د فکر عظیم الشان ماڼۍ، زما د تخیل په خوستنو، زما د کیسو کور او زما د نغمو لوړو منارو کاڼي مې راجمع کړي دي. برګي او بشونه تیار دي، د نوې ودانۍ لپاره مې ځای هم خوښ کړی دی. خو اوس پکار ده چې په خپل ځان کې د مهندس، مستري او ګلکار لږ لږ خصوصیات پیدا کوم چې دغه ودانۍ جوړه کړم. خو په دې فکرونو کې پروت یم چې څنګه ودانۍ به جوړوم، نقشه به یې څنګه وي، یوه داسې نقشه چې ښکلې هم وي او زړه راښکون هم ولري. دومره نوي او جدا ودانۍ چې د دې نه پخوا چا نه وي جوړه کړې او بیا هم نااشنا نه ښکاري. نه دومره ټیټه چې سر پکې د بس سره لګي او نه دومره دنګه چې په کتلو ورته له سره نه خولی پرېوځي. تنبیه دي دومره وړې هم نه وي چې یو وړوکی شان میز پکې نشي ننوتلی او نه دي دومره لوړې وي چې یو سړی پکې په اوښ سور ننوځي. دا کور دی نه د ساعت تیرۍ ځای وي او نه څه کلب، چرته چې خلک د موسیقۍ څه پروګرام اوریدلو له راشي او د پروګرام د ختمېدو نه وروسته خپلو کورونو ته روان شي. او نه څه جومات جوړوم چرته چې خلک مانځه له راغونډېږي. یوې داسې ودانۍ جوړولو ته مې زړه دی چې نه یې څوک د پایلونو او درخواستونو د ډک دفتر په حیث وکاروي او نه دې پرې د یو چا د علي د سلییزې ژوند ګمان وشي. یو ځل زما پلار د غریزو سیمو د یو زلمي د نظم لوستو نه وروسته وویل د نظم دیوالونه له ضرورته زیات ښکلي او ښایسته دي. دا خو د علي کیبد د چرګانو د پارم په شان دی. د چرګانو کوټه باید چې د چرګانو د کوټې په شان وي، نه دا چې د یو محل په شان او همدغه راس په محل دی هم د چرګانو د کوټې ګمان ونه شي. همدغه شانې په یوه بله موقع د یو لیکوال له ضرورته زیاته غځېدلې کیسه ولوسته چې لیکوال یې د راټولولو په چل نه پوهېده. نو پلار مې ویل داسې ور دې بیرته کړی دی چې پورې کول یې ستا د وس کار نه دی. بمبه دې پرانیستې ده خو بندولی یې نشي. د غوټې نه مخکې دې پړی له ضرورته زیات خوشت کړی دی. خوشت کړی دی. ما ته یاد دی چې کله زه وړوکی وم نو زمونږ کلي ته به سندرغاړي راتلل. زه به ورته د خپلې کوټې په بلۍ پروت وم او په ګینټو به مې د هغیو سندرې اورېدلې. په هغیو کې به د چا سره ډولکې و، د چا سره به سرنده او د چا سره به کمزو، خو زیاترو به یې د کمز سره سندرې ویلې. دا سندرغاړي به د بیلابیلو سیمو نه په بیلابیلو وختونو کې راتلل. سندرې به یې هم له یو بله جدا وي او یوه سندره به یې په دویم ځل چرته نه ویله او ما له خو به یې په هغه وخت کې ډېر زیات خوند راکولو چې د 2 یا 3 سندرغاړو ترمنځ به مقابله جوړه شوه. سندرې او بدلې به یې اوږدې وي خو اوس رانه هېرې شوي دي. البته د هرې چاربیت یو بدلې 2، 4 یا 8 بندونه مې اوس هم په ذهن کې خوندي پاتې دي او غالبا چې دغه بندونه د دغه سندرو او بدلو اصل جوهر وو چې ډیره زیاته شعري ښکلا، حضر جوابي او دانش لاره او یا د ډیرې خوشحالۍ او یا د غم اظهار پکې وو. په دې نه پوهېږم چې په ټوله بدله کې دغه 2 یا 3 بندونه ولې زما په ذهن کې تر اوسه خوندي پاتې دي. خو دا حقیقت دی چې دغه مصرو مې په شخصیت ډیر ژور اغیز کړی دی او اوس هم اکثره دغه مصرې غلی د ځان سره زمزمه کوم لکه یو عاشق چې بار د خپلې محبوبې د نوم وظیفه کوي. د اوار ژبې نورې ډېرې ولسي سندرې راته هم پوره یادې دي، خو په دویو کې هم څه مصرې زما ډېرې خوښې دي او په ټوله سندره کې راباندې خوږې لګي. او سندرې لا څه کوئ، په خپله زما د خپلو نظمونو څه مصرې مې له نورو مصرو نه زیاتې خوښې دي او په دغه مصرو کې راته له نورو مصرو په نسبت زیات شعریت، معنویت او د اظهار قوت ښکاري. او زه خو دې اعتراف کولو ته هم تیار یم چې زما څه نظمونه یوازې په دې وجه زیات غځېدلي دي چې د خپلې خوښې دغه مصرې پکې ځای کړم. دغه څو مصرې که یو نظم د کمربند سره تشبیه کړو نو دغه څو مصرې په دغه کمربند کې ځوړنده پیش قوزه ده.
که نظم پټی دی نو دغه مصري د فصل وږي دي. که نظمونو ته مرغۍ ووایو نو دغه څو مصرۍ د دغه مرغو وزري دي. او که یو نظم د غره په څوکه ولاړه هوسۍ وګڼو نو دغه څو مصرۍ د دغې هوسۍ تر لرې لرې پورې څار کوونکې سترګې دي. یو ځل مې له خپل ځان نه پوښتنه وکړه چې که په یو نظم کې 8 یا 10 مصرۍ انتخاب دي او د نورو مصرو نه زیاتې قیمتي مصرۍ دي نو بیا نورو 80 مصرو لیکلو ته څه اړتیا ده؟ ښه نه ده چې نظم دې په دغه 8 او یا 10 مصرو کې بند کړی شي. او همدغه وجه ده چې زما یوه شعري ټولګه خالص د مسمن هغه بند چې 8 مصرې لري نظمونو ټولګه ده. هغه بند چې 8 مصرې لري نظمونه دي. په غریزو سیمو کې چې د چا کور ته میلمه راشي نو کوربه د خوشحالۍ نه چاړه راواخلي، سخی او یا ګډورې حلال کړي. حالانکې میلمه له خو د غوښې یو پوټی پوره دی. چېرته هم یو میلمه پوره سخی او یا ګډ نشي خوړلی. او یو ځل مې له ځانه تپوس وکړو چې که په یو چرګوټي کار کیږي نو د سخي او یا د ګډ حلالولو ته څه اړتیا ده؟ نو ځکه مې فیصله کړې ده چې زه کوم کتاب لیکم نو یو داسې څیز به پکې نه پرېږدم چې ما ته بیکاره او فضول ښکاري. البته هغه ټوټې به په ځای پرتې وي چې که کتاب پرې 10 یا 20 چنده غځېدلی وي خو بیا به هم زما خوښي وي. یو ځل د لاک ژبې یو شاعر ابو طالب ته خپل 10 نظمونه واورول. کله چې شاعر لاړ نو ابو طالب راته وویل ښه سړی و، ګمان کوم چې د شاعرۍ صلاحیت پکې موجود دی. کلام یې ستا خوښ شو؟ نظمونه یې ټول کمزوري وو خو 8 مصرې پکې داسې مصرې وې چې حیثیت یې د یوې داسې قلا په شان و چې د لوی او زبردست جنګ نه وروسته فتح کړی شوی وي. له دې نه وړاندې په لاک ژبه کې داسې مسمن نه دی لیکل شوی لکه په نغمو او ترانو کې چې داسې 8 یا 10 بندونه موجود وي چې سړی په اسانۍ نشي هیرولی. نو همدغه شان په انساني ژوند کې هم څه وختونه او ملاقاتونه موجود وي او د ملک په تاریخ کې هم داسې پیښې شتون لري چې په ذهن تلپاتې خوابونه پرېږدي. دغه شیبې پیښې او ملاقاتونه خپلول غواړم او په خپله نوې ودانۍ یعنې په دې کتاب کې په داسې جوړ ځای کول غواړم چې د کتاب برخه وګرځي. زه د هغې ځای چغیدونکو یا تشریحي ټکو له نشم ورکولی او نه څه د ملال او عاجزۍ ټکي استعمالول غواړم بلکې هغې به په خپل مفهوم واضح کړي. په ساحلي سیمو کې د مارچ میاشت د توپانونو میاشت وي. په مخاچ قلا کې هم یو ځل د مارچ په میاشت کې همدغه شان یو توپان راغی. د متضادو اړخونو څخه راوچت شوي 2 توپانونه یو بل په جړق ورغلل. یو توپان د کسپین سمندرګي له اړخه او بل د غرونو د اړخه راوچت شوی و. یو جاکړ د سمندر په سینه په ګډېدو چورلېدو د توپان په څیر ښار ته راننوت او بل جاکړ په داسې حال کې د غرونو له اړخه راغی لکه لوی غرونه چې راغورځېږي. دواړو جاکړونو د زناورو په شان یو بل ته ښکر واچول او جنګ تود شو. کله چې 2 سنډاګان په جنګ شي نو منځ له ورتلل یې مدام د خطرې نه خالي نه وي او مخاچ قلا په حقیقت کې د 2 سنډاګانو په منځ کې نښتې وه. بیا څه و؟ هر هغه څیز چې کلک تړل شوی نه و او یا یې زیلی په ځمکه کې ژورې ښخې نه وې. تنکۍ او وړې ونې، تشې ډبې، مناګانې، د تختو نه جوړې شوي هټۍ او دغه شان نور شیان په هوا کې والوتل. هر کمزوری او کچه څیز له بیخه ونړېده خو لوی او زړې ونې او لوی او پاخه کورونه په استقامت او غرور په خپل ځای ولاړو. د پیښو د جذباتو او د انساني فکرونو همدغه حال دی. کیدای شي له یوه پوکي سره والوزي او دا هم کیدای شي چې د ژوند لویې حادثې او توپانونه هم له خپله ځایه ونه خوځوي. ښایي چې زه هم د خپل کتابي امارت په رغونه کې دغه راز تلپاتې پیښې، جذبات او خیالات ځای کړم. دا لازمي ده چې دا ودانۍ دي د افغانستان په دودیز طرز جوړه شي خو سره له دې هر څه د جدت هم ولري. کور دې داسې وي چې د کورنۍ خلک پکې د خوشحالۍ احساس وکړي او که څوک میلمه راشي نو چې د هغه هم خوښ شي. ماشومان پکې خوشحالي، ځوانان پکې مینه او زاړه پکې راحت او سکون ومومي. زما د اغیستان زما کتاب دی خو پوښتنه دا ده چې زما په ذهن کې د تصور څه دی، د څه سره تشبیه ورکړم؟ له عقاب سره چې الوزي؟ ولې عقاب خو د انسان تخلیق نه دی، هغه خو قدرت تخلیق کړی دی او د انساني فکرونو هیڅ ونډه پکې نشته. الوتکه؟ ولې الوتکه خو له ځمکې ډېره بره الوزي
او چې کله ځمکې ته راښکته شي نو بیا د شاوخوا د منظرونو نه علاوه نور څه نه ویني. کله چې خلک د فضا نه ښکته د ځمکې ننداره کوي او په سپکه یادوي نو زه پرې ډېر خفه شم. غوسه راشي نه صیبه، زما په ذهن کې چې د ده کوم تصویر خوندي پروت دی هغه د یو داسې مشین تصویر دی چې پاس په هوا کې د الوتکې په شان الوزي، په ځمکه د اورګاډي په شان ځغلي او په اوبو کې د بیړۍ په شان روان وي. زه پیلوټ هم یم، چالاک او ماڼکې هم یم. په پیړیو پیړیو زوړ خو ژوندی داغستان زموږ د سفر آغاز دی. دا زموږ هوایي اډه، سټیشن او ګودای ده. له دې ځایه موږ خپل ځمکني، هوایي او سمندري سفر شروع کوو او د نړۍ هر ګوټ ته رسو. هغه ځایونو ته هم چې زه ورته په خپل ژوند کې تللی یم او هغه ځایونو ته هم چې ما یې په خپل تخیل کې سیلونه کړي دي. مونږ که په فضا کې الوزو، که په اورګاډي کې سواره یو او یا په اوبو کې روان یو، له کړکیو نه هغه غرونه لیدلی شو چې په څوکو یې سپینې واورې پرتې وي، تک شنه خوړګي، ناونه او تنګي، پلن پراخه سیندونه او سمندرونه لیدلی شو، مس پرلی، سخت ژمي او د اوړي د ګرمۍ موسمونه له خلاصو کړکیو نه په شا ځغاست ښکاري. او څومره مسافر مې په دې ګاډي کې ملګري دي، د شامل مریدان چې په پرهرونو لګېدلې پټۍ په وینو سرې دي، غرڅني چاپمار، زما همزولي او د ژوند د هرې څانګې او شوبې سره تړاو لرونکي نر او ښځې را سره ملګري دي. هغه ټول خلک رانه چاپېره تاو دي چې چېرته مې ورسره خبرې کړي دي، چېرته مې لیدلي دي، ناسته مې ورسره شوې ده، او یا هغه خلک چې ما چېرته یاد کړي دي. زما په کتاب کې چې مثال د اورګاډي، الوتکې او یا د سمندري بیړۍ دی، د ځایېدلو بس یو معیار دی او هغه دا چې افراد دي او که پیښې خو چې زما په ذهن یې څه ناڅه تاثر پاتې شوی وي، یا د بازاري سندرغاړو د هغو اوږدو سندرو د هغه 8 یا 10 مصرو په شان دي وي چې زما په ذهن کې خوندي پاتې شوي دي، یا د هغه 8 مصرو په شان وي چې ابو طالب په 10 اوږدو نظمونو کې چند کړي وي، او یا د هغه ونو او کورونو په شان استقامت لري چې په هغه توپان کې هم په خپل مقام لکه د غر ولاړې وي، چې کچا او کمزوري شیان پکې لکه د خزان د پاڼو په هوا کې چورلي. که چېرته معیار ته پام ونه شي نو په ما کازانیشچي په مسلم کې به څه فرق پاتې نه شي چې خلک یې کیسه کوي. د مۍ په میاشت کې د ګډو رمې، د تاوده او ګرژن استیپ نه د غرونو یخو شنو ورشوګانو او د سپټمبر په میاشت کې د یخنۍ له لاسه د غریزو ورشوګانو نه نسبتاً تاوده استیپ ته راوستل کیږي. په دې موقع د کازانیشچي کلي یو لیکوال مسلم ادبي ټولنې ته خواست وکړو چې هغه د رمو سره تلل غواړي چې د دې دودیز تګ راتګ په اړه یو مضمون لیکلو ته زړه دی. کره نیټه خو رانه هیره ده چې د سپټمبر میاشت وه او که د مۍ، خو په هر حال موږ د مسلم د تګ انتظام وکړو او مسلم د ګډو د رمو سره په سفر روان شو او ښه په نری د شپونکیانو ملګرتیا وکړه. کله چې د واپسۍ وخت راغی نو مسلم چې په کومو کاغذونو کې خپل تاثرات او مشاهدات لیکلي وو د هغې وزن او شمېر دومره ډېر و چې په قچره یې راوړل. خبره دا وه چې هغه به په لاره کې څه هم ولیدل ټول په ټوله به یې ولیکل، که چېرته هسې یې لیدلی و نو په کاپۍ کې ذکر کړی و. دغه راز هره ګډه چې به د هغه له مخې تېره شوه د هغه په کاپۍ کې به خوندي شوه، او یو شپونکی به چې د ورځې هر څو واره د مسلم مخې له ورغی هغومره ځله به یې د هغه په کاپۍ کې ځای ومونده. اوس تاسو په خپله اندازه ولګوئ چې په دې سفر کې به هغه څومره ګډې او څومره شپونکیان څو وارې لیدلي وو، خو هر څه چې وو یو څیز یې هم له پامه نه و غورځولی. بله خبره دا وه چې د اندراجاتو دا لړۍ تشه د هغه تر مشاهداتو محدوده نه وه پاتې، بلکې د یوه او بله چې به یې څه اورېدلي وو ښه په ایماندارۍ هر څه د قلم نوکې ته سپارلي وو، تر دې چې دا خبرې هم لیکلې وي چې یو کس په لاره ګړندی روان دی او بل ورته وینا وکړه چې لږ ورو ورو ځه، او یا یو کس ورو روان دی او بل ورته ویل چې لږ راګړندی شه. لنډه خبره دا چې څومره د دې سفر لاره اوږده وه کتاب د هغې نه هم اوږد شو او د لوست لپاره یې همدغومره وخت پکار و څومره وخت چې مسلم دغه سفر کړی و. وروسته راته شپونکیانو خبره کوله چې کله د ګیمیدین په غرونو ختلو نو یو قچر مو ولیده او دا خبره لازمي وه چې مسلم دې د قچر بشپړه حدود 4 ولیکي
او دا کار تر هغه وخته پورې شونی نه و تر څو چې مسلم د قچر د هر یو اندام مشاهده نه وکړي. نو مسلم په منډه ورغی او د قچر وروستۍ پښې ته یې لاس کړو. ولې څاروی خو اخر څاروی وي. خوار له دې خبرې نه خبر چې مسلم یو ادیب دی او په بد نیت نه دی راغلی، او یا دا چې هغه په یو ډیر اهم میشن له کوره راوتی دی. له خپلې ویرې دواړه لتې اوچتې کړې او مسلم خوارکي له یې خوله ورانه کړه. شپونکیانو ورپورې په بړق بړق وخندل او ورته یې وویل چې اوس خو مسلم غریب ته دا پیښه لیکل هم ور په غاړه شوه. د قچر په کم اصلتوب کې خو څه شک نشته، خو په دغه وخت چې هغه هر څه وکړل غالبا چې ښه یې وکړل. څوک چې په هر څه کې ګوتې وهي هغې له سزا ورکول ضروري ده. او بیا وروسته خو د مسلم لیکنې د ادیبانو د ټولنې د بحث غوره موضوع وګرځېدله. موږ به د هغه د تنګولو په غرض د هغه نه تپوس وکړو: مسلمه، دا خو راته ووایه کنه د خاري کولو کلي د کوچاڼۍ نه راواخله، د قچر د سوی پورې چې څه دې هم لیدلی دي د هغه ذکر دې کړی دی، خو په لیک کې دې د کونډې څیرلي ذکر ولې نشته؟ خو ما یې د خانکاوا په نوم ذکر کړی دی. په مقامي ژبه کې بهکرو سیرلي ته خانکاوا ویل کیږي. مونږ به ورپورې وخندل، خو وروسته مونږ کوشش وکړو چې مسلم په دې خبره پوهه کړو چې دا خبره لازمي نه ده چې لیکوال د هر لیدونکي څیز ذکر ارومرو وکړي. د هغه کار دا دی چې د خپلو مشاهداتو نه د خپل کار او ضرورت څیزونه چاڼ کړي. ډیر لوی خیال یوازې په یوه جمله کې ځایېدلی شي. د انتهایی جذباتو احساساتو د اظهار لپاره یو ټکی بس دی، او دغه راز د ټول داستان په ځای یوازې د یوې پیښې راوړل مقصد پوره کولی شي. اوس یو څو ورځې مخکې موږ له نوي نظم سره په کار کې مشغول وو. اوس هم اکثره داسې کیږي چې موږ د څه ناڅه څیز په بیا تنظیمولو شروع وکړو. زه هم په دغه ناروغۍ اخته یم. زه د هغه صنف په بیا تنظیمولو کې بوخت یم چې ما په خپله اختیار کړی دی. زه په یو کتاب کې ټول اسناف راټول کړم او یوازې د خپلو انتظامی صلاحیتونو تابع کول غواړم. په یوه غاړه په عمله کې تخفیف وکړم او په بله غاړه یې زیاته کړم. د اسناف اړول راړول شروع کړم، کله یې د یو بل سره ګډوډ کړم، کله یو صنف په ډیرو ټوټو کې وویشم. او دا خو ښکاره خبره ده چې ته مسلسل د څیزونو د اړولو راړولو په عمل کې بوخت یې، نو یو نه یو مخ خو به یې برابر او ښکلی جوړ شي. اوس دا بیله خبره ده چې دغه کار یوازې اتفاقا شوی وي. مخاج قلا ته د راغلي یو غرڅني کیسه. یو غرڅنی په څه سرکاري کار مخاج قلا ته راغلی و. ښې ډېرې پیسې ورسره وي او ښکاره خبره ده چې خپلې نه وې، د سرکاري اخراجاتو لپاره ورکړل شوې وې. په یو هوټل کې ډوډۍ وخوړه او شراب یې وڅښل. په کومه ورځ چې هغه ښار ته راغی او هوټل ته ورغی، نو دومره په چغه یې د خوراک څښاک سامان وغوښته چې ناست کسان یې واوري چغه یې کړه: یا هلکه برانډي راوړه. ټولو ناستو خلکو هغه ته مخ راواړو چې دا لا څوک دی چې دومره ګران شراب غواړي، او دا سوچ یې کولو چې د دې سړي روزګار څه دی. او بیا هغه ورځ هم راورسېده، په کومه ورځ چې هغه له ښاره بیرته روان و. په دغه ورځ یې هم د خوراک څښاک سامان وغوښت، خو د هلک نه یې ورو شان په غوږ کې تپوس وکړو: ستاسو په هوټل کې د یو پلیټ منچو بیه څه ده؟ خبره دا ده چې د غوی زور په یوه کې د تړلو پر وخت نه معلومیږي، بلکې د زور اندازه یې هغه وخت لګي کله چې کار خلاص شي. د طاقت معیار یې دا نه ده چې په ورشوګانو کې څنګه واښه خوري، بلکې دا ده چې یوه څنګه راکاږي. پاس د سورېدو په وخت د هغه صفت مه کوه، بلکې صفت یې هغه وخت په کار دی کله چې ته داس نه کوزېږي. چېرته خپل کتاب مې د انسالیتني کلي د خلکو د بیم باجې د شناس په شان پړسولی خو نه دی. چېرته د سیوخ کلي د خلکو په شان د لرګونه خو مې نغری نه دی جوړ کړی. چېرته د شرمخ په تیر کې مې په سپیخو ډز نه دی کړی، لکه د صدا کلي خلکو چې یو ځل دغه شان کار کړی و. کله چې سړی په مزل شروع وکړي نو منزل ورته ډیر لرې ښکاري. خو اصل ټکی دا دی چې زه هدف ته د رسیدو لپاره اړینه مینه، توان، شوق او استقلال لرم او کنه. هسې نه زه هم خپل څټ وګروم او تپوس وکړم چې یوه کاسه منچې په څو دي. د یادونو یوه سپرغۍ. یو ځل په داغستان کې بېسارې یخني پرېوتله. ناڅاپه واورې شروع شوې او دومره واوره وشوه چې په ځمکه ګز ګز واوره پرېوتله. د څارویو لپاره واښه خلاص شول او د لوږې له لاسه په ګډو کې مرګو ګډه شوه.
زه د ګوند سیمه ییز دفتر ته وبللی شوم او امر راته وشو چې رسوله زموږ خیال دی چې ته ورشوګانو ته ورشه او په هر حال چې وي خو باید چې ګډې له مرګه وژغورل شي. نو په دې کې زه څه کولی شم؟ دا سوچونه چې کله هلته ورسې نو کوئ، خو یوه لاره ورته پیدا کړه، د ګډو ساتل په هر حال لازمي دي. ما خو په شنه اسمان هم لاره نشوه لټولی او دلته خو دا حال چې په هر لور د واورو غرونه ولاړو، خو د چا مجالو چې د ګوند حکم دی ونه مني. د سړي سیلی په سړو جاکړو کې مې په واورو کې لاره لټوله او روان وم او د ګډو یوې رمې ته مې ځان ورسولو. د شپونکیو مړاوې څېرې مې ولیدلې، په اننګو او بریتونو کې د اوښکو کنګل شوي څاڅکې له ورایه ځلېدل. په بله غاړه مې د ګډو غوڅې شوي خولې ولیدلې چې په وینو تکې سرې وي. هغوی هڅه کوله چې د واورو څادر څیرې کړي او ښکته شنو وښو ته لاره پیدا کړي، خو ونه توانېدلې چې د واورو څادر وشلوي او د مرګ سره مخ وې. د شپونکیانو سپو هم دا غم پریښی و چې رمه دې له شرمخانو غلو څخه وساتي او په دې هڅه چې ځان د یخې سیلۍ نه بچ کړي له رمې نه بیل شوي وو. مایوسي او بېوسي په هر لور خوره وه. شپونکیو چې زه ولیدم نو په بړق بړق یې وخندل، خو خندا یې له زهرو نه هم ترخه وه. راته یې وویل بس خبره ستا د نغمو نه پاتې وه، د حمزه زویه ته دې له راغلی چې موږ ته خپل نظمونه او سندرې واوروې. ښه ده نو د ماتم ډکه څه مرثیه راته واوروه چې موږ ټول ورته په چغو چغو وژاړو. د شپونکیو سره مې 3 ورځې د هغیو په خیمه کې تېرې کړې او په دې خبره مې پوهه کړل چې نه خو مې د هغیو لپاره څه وکړل او نه څه کولی شم. رخصت مې واخیست او مخاج قلا ته بیرته راغلم. ها نو ګډې دې له مرګه وژغورلې؟ د ګوند په دفتر کې رانه تپوس وشو. بس 3 ورغومې مې بچ کړل. هغه څنګه؟ دا راته هم ووایه. ډېر په اسانه شپونکیو 3 ورغومې حلال کړل چې مونږ وخوړل. فکر کوم چې دغه 3 ورغومې مونږ د ضایع کېدو نه بچ کړل. ډېر ښه دې وویل. په لهجه کې غوسه او خفګان ښکاره ځلېده. ښه ده ته دې خپل کور ته ځه، د خپلو نظمونو سره مشغولېږه او دا کار مونږ بې له تا وکړو او ګمان کوو چې زمونږ د رټلو سره به دې په لیک کې توندي پیدا شي. چېرته زما د کتاب سره همدغه کانه ونه شي. زه خو د رمې ساتلو لپاره تللی وم، خو بیرته په څه حال کې راغلم. مدام خو داسې نه کېږي چې هره نوې ورځ دې ستا د هیلو سره سمه تېره شي. د یادونو یوه بله سپرغۍ په اداره ادب کې زما د لومړیو شپو ورځو خبره ده. کورسونه شروع کېدل او په همدغه ورځو کې زما د زوکړې ورځ راغله. نه راله چا مبارکي راکړه او نه راته چا نیکې هیلې او پیرزوینې وړاندې کړې، ولې چې چاته خو معلومه نه وه چې نن زما د زوکړې ورځ ده. په جب کې مې یو څه پیسې پرتې وې، پلار مې راکړې وې چې ځان له پرې کوټ واخلم. د ځان سره مې وویل چې زه رسوله په خپله زوکړه ورځ ځان ته په خپله یو نوی کوټ ډالۍ کړه. پیسې مې په جب کې واچولې او د نیسکي بازار ته روان شوم. جنگ اوس ختم شوی و او په دغه ورځو کې د مسکو د بازارونو هم څه عجیبه شان حالو. د بازار خپلې قاعدې او خپلې لارې وې. چور بازاریان هم موجودو او د ملیشې سپاهیان به هم ګرځېدل. ستا د خوښې هر څیز موجودو، خو بس خره پکې نه خرڅېدل. که موږ وغواړو چې د تشینسکي بازار د څه څیز سره پرتله کړو نو ښه او مناسبه تشبیه به د میږو هغه میږتون وي چې چا ورله ګوتې وروړي وي. زه پوره 1 ساعت د بازاریانو په منځ کې نښتی ومه چې راز راز شیان به یې راته ښودل. نارینه سوټونه، پتلونونه، اوږده کوټونه، خولۍ، ښځینه پوشاکونه، بلاوزونه، جرسیانې، پیزار او دغه راز نور شیان په دغه ورځو کې زما د خواهشاتو عمده ټکي او دغه راز نور شیان په دغه ورځو کې زما د خواهشاتو عمده ټکي دا و چې زه د کابینې د چا وزیر په شان وښکارم. نو له دغه کبله ما څه داسې کوټ لټوه چې زه پکې د وزیر په شان ښکارم. زر مې د یو چور بازاري په اوږه زما د خوښې کوټ ولیده چې د کوټ د تیکې د رنګ خولۍ هم ورسره وه چې د کوټ زړه راښکونه او ښکلا یې نوره هم سیوا کوله. له هر څه نه مخکې مې خولۍ راوچته کړه، په خپل سر مې کېښوده، په آینه کې مې ځان ته وکتل
او په رښتیا چې وزیر پکې ښکارېدم. له چوربازاري سره مې بیه کول شروع کړل، تر څو پورې چې ما ټیټه بیه ښودله نو هغه ځان داسې ناغرضه کړی و لکه چې زما خبره بیخي اوري هم نه. حالانکې ما ښې په زوره خبرې کولې، خو کله چې ما ورو غوندې د یوې لوړې بیې وړاندیز وکړو نو هغه هر څه ښه رانه واورېدل. یو بل له مو لاسونه ورکړل او سودا وشوه. ما له جبه د 3 او د 5 روبلو لوټونه راوویستل او په دې خیال چې لوټونه په اسانه وشمېرم کوټ مې د چوربازاري په لاس کې ورکړو. ما 2250 روبله وشمېرل، چوربازاري له مې ورکړل او خپل هاسټل ته روان شوم. په زړه کې مې دا احساس کولو چې هر څوک چې ما ته ګوري نو وزیر به مې ګڼي. په ځان هغه وخت پوه شوم کله چې خپل هاسټل ته ورسېدم چې کوډ خو مې د چوربازاري په لاس کې پرېښودو او په دغه جوړ په 2250 روبله راته یوازې یوه خوله یې پرېوته. د وزیر ښکارېدو په شوق کې مې خپله ټوله پانګه هم وبایلله او کوټ مې هم وبایله، چرته په کتاب مې دغه ټوقه ونه شي. هر سړی ډېر ښه پوهیږي چې څه کول غواړي، خو کول یې د هر چا د وس کار نه دی. منزل خو هر سړی ته ښکاري، خو هر څوک منزل ته نه رسي. د بلا خلکو په خپل ځان ګمان کیږي چې د کتاب لیکلو په هنر پوهیږي، خو په حقیقت کې هغوی ونه پوهیږي چې کتاب څنګه لیکل کیږي. یو متل دی چې د ناوې جوړه او کپن دواړه په یوه ستن ګنډل کیږي، او یو بل متل دا هم ده چې داسې تنبه چرته مه پرانیزه چې د بندولو په چل یې نه پوهیږي. صلاحیت یعنی وړتیا. بلیږه چې جهان رڼا شي په یو مشعل کیندل شوی لیک. د شاعر او د طلایي کب کیسه. ویل کېږي چې یوه ورځ یو شاعر د کسپین په سمندرګي کې یو طلایي کب ونیو. مهي په عاجزۍ سوال وکړو، شاعره ای شاعره ما بیرته سمندر ته پرېږده، په بدل کې به ماله څه راکړې؟ د زړه هر یو مراد به دې پوره کړم. شاعر خوشحاله شو او مهی بیرته اوبو ته خوشې کړو. د دې نه وروسته خو د شاعر غوا لنګه شوه او نوې بریاوې په برخه شوې. پرله پسې شعري ټولګې بازارونو ته راوتل شروع شوې. په ښار کې ورته کور او په کلیواله سیمه کې ورله بنګله ورکړی شوه. د مهنت او کارنامو په اعتراف کې ورته مډالونه ورکړل شول. دومره نوم یې پیدا کړو چې هر چا به یې کیسې کولې. لوړو عهدو ته ورسېده او اوس خو دنیا هغه ته داسې شوه لکه د تاودو کبابو ریګبۍ چې مخې ته پرته وي، ښه مزېدار ترسکون او رسته کباب، نري غوڅ شوي پیاز پرې پراته دي او د لیمبوانو اوبه پرې څڅېدلې دي، بس لاس ورغځوي او خوند ترې اوچتوي. ډیره موده پس کله چې هغه بیا د پارلمان غړی شوی هم او د ریاست لخوا ورته خطاب هم ورکړی شوی و، میرمنې ورته یوه ورځ ډیر په سادګۍ سره ویلي، زړګیه چې خدای درله موقع په لاس درکړې وه نو د طلایي کب نه د لږ شان صلاحیت ولې نه غوښته؟ او هله شاعر ته د خپل ژوند د نیمګړتیاوې احساس وشو. په یوه منډه د سمندر غاړې له ورغې او په زوره یې چغې کړې، کبه ای طلایي کبه ما له لږ شان صلاحیت راکړه. طلایي کب چې د هغه خبره واورېده نو جواب یې ورکړو، تر اوسه چې تا څه غوښتلي دي ما درله درکړي دي او وړاندې چې هم څه غواړې زه به یې درکوم، خو د شاعرۍ صلاحیت یو داسې څیز دی چې درکول یې زما د وس کار نه دی. او اصل خبره خدا ده چې دغه صلاحیت خو زه په خپله هم نه لرم. د خبرې مطلب دا دی چې دغه صلاحیت یا خو په انسان کې وي او یا نه وي، نه دغه صلاحیت څوک درکولی شي او نه یې درنه څوک اخیستلی شي. دا خو مورزادي څیز دی. دغسې طلایي کب زموږ د شاعر سره ښېګړه وکړه، خو په ډېر لږ وخت کې په ځان پوهه شو چې په اصل کې خو هغه کارغه دی، خو د طاووس وزرې یې لګولي دي. او هغه ورځ هم لرې نه وه چې د سوالي وزرو ښایسته رنګ والوتلو. د وخت په تېرېدو سره ترې خپلې بڼې هم ورشېدلې او د هرې ورځې په تېرېدو د بد نه بدرنګه کېده. په بیا غوښتلو د دعا تاثیر نه ختمیږي. نو ځکه زه بیا دا خبره کول غواړم چې د لیک لپاره صلاحیت ضروری دی، خو که طلایي کب همدغه صلاحیت نه لري نو بیا یې سړی چرته ولټوي. دا خبره مې راته پلار کړې وه. یوه ورځ د یو لرې کلي یو سړی زما پلار له راغی او خپل کلام یې ورته واورولو. پلار مې ښه په غور او مینه د هغه کلام واورېده
او وروسته یې ورته د نظم هنري نیمګړتیاوې په ګوته کړې او په آخره کې شاعر ته دا هم وویل چې که چېرته دغه نظم ما لیکلی نو په څه جوړ به مې لیکه. کلیوال شاعر ورته وویل قدرمنه حمزه دغه راز لیکل خو صلاحیت غواړي. پلار مې ورته وویل هو دا خبره سمه ده، صلاحیت خو غواړي، خو که ستا سره لږ شان صلاحیت وي نو په دې کې بدیت څه دی؟ ساده کلیوال زما د پلار په طنز پوهه نه شو او تپوس یې ترې وکړو نو دا راته ووایه چې دغه لږ صلاحیت له کومه ځایه راوړم؟ نن خو د دې ځای په دوکانونو کې نشته، زه اوس تش لاس راغلم، ته داسې وکړه په بازار کې یې وګوره. په اصل کې دا خبره کول څه آسان کار نه دی چې صلاحیت انسان ته له کومه ځایه ترلاسه کیږي. له ځمکې څخه راټوکېږي او که له اسمانه راتویږي او که په دې دواړو کې چرته پټ پروت دی. موږ دا خبره هم نشو کولی چې په خپله د انسان په وجود کې په کوم ځای کې پروت وي، په زړه کې، په رګونو کې او که د هغه په ذهن کې. کله چې ماشوم پیدا شي نو په وړوکې شان زړه کې صلاحیت هم چرته پروت وي او که نه. د ژوند په کږو وږو لوړو ژورو او شډلو لارو کې چرته لټون غواړي. موږ دا هم نشو ویلی چې د صلاحیت په وده او غوړېدو کې زیات لاس د مینې دی او که د اوښکو او که دا ټول شیان ورله ضروري دي. او بیا دا پوښتنه هم په خپل ځای ده چې صلاحیت سړي ته په میراث کې منتقل کیږي او که هغه ټول شیان یې د حصول ذریعې دي چې موږ یې لولو، اورو، وینو، تجربه او ادراک یې کوو. مونږ په دې هم نه یو پوهه چې حصول یې په مشقت دی او که د قدرت ورکړه ده. آیا دا لکه د انسان د سترګو د رنګ په شان څه مورزادي څیز دی او که د انسان د پلو او مړوندونو په شان څه څیز دی چې په ورزش کولو پړسیږي؟ آیا دا د مڼې ونه ده چې څوک باغوان یې شپه ورځ په خیسمانه کولو بوخت دی او که له ډنډره شو کېدلې هغه میوه ده چې نیغه د یو ماشوم زولی ته راپرېوځي؟ صلاحیت یو داسې سرپوخ راز دی چې کله انسان د ځمکې د لمر، ستورو، اور او ګل ټول رازونه برسیره کړي، چې کله د انسان د خپل وجود په اړه د هغه معلومات بشپړ شي، د هغې نه پس به انسان د صلاحیت او د صلاحیت د سرچینې او محل وقوع په راز پوه شي او هله به موږ وتوانیږو چې له دې رازه برغولی پورته کړو چې ولې دا دولت د چا په برخه کیږي او د چا نه. دوه با صلاحیته کسان هم یو شان صلاحیتونه نه لري، ولې چې کوم صلاحیتونه یو شان وي هغه هډو صلاحیت نه وي. دارومدار یې د با صلاحیته خلکو د ظاهري شکل او صورت په مشابهت هم نه دی. ما بلا داسې خلک لیدلی دي چې په ظاهري شکل او صورت خو زما د پلار په شانو، خو داسې یو سړی مې پکې هم ونه لیده چې د هغه په شان صلاحیتونه پکې وو. صلاحیت میراثه هم نه ده، ولې که چېرته داسې وه نو د هنر په دنیا به یوازې یو څو پرګنو پاچاهي کوله. د هوښیارو خلکو اولادونه اکثر غبي وخیږي او داسې هم وشي چې د چا کم عقل سړي زوی لوی دانشور شي. صلاحیت چې په چا پیرزو وکړي نو دې ته نه ګوري چې څوک دی، د کوم ملک او د کومې سیمې دی، او یا دا چې د ملک او د سیمې آبادي څومره ده. نزول یې دومره ناڅاپه او اتفاقي وي لکه د برېښنا بریک یا د بوډۍ د ټال ختل، او یا چرته په داسې شاړه بیدیا کې د باران ورېدل چې هډو هیله یې نه وه. د یو ملګري نه د محرومۍ کیسه. یوه ورځ په کور کې ناست وم، څه لیک لوست مې کولو. پاس سور یو زلمی مې ولیده چې زمونږ د کور پلو را روانو، چې رانږدې شو نو سلام یې وکړو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. رسوله یو زحمت در کولو لراغلی یم، هر کله راشي دننه راځه او خدمت دې وایه. زلمی د جب نه څه کاغذونه را وویستل او ماله یې راکړل. لومړی چټۍ زما د پلار د یو اشنا وه چې اکثره به زمونږ کور ته راتلو. زمونږ خانداني دوست په خپله چټۍ کې لیکلي وو: خوږه رسوله، د لیک خاوند زما نږدې عزیز دی، ښه سړی دی، مرسته او خواري ورسره وکړه چې ستا په شان نومیالی شاعر شي. نور کاغذونه د هغه د کلي د سویت د ډلۍ سپارم او د ګوند د سیمهیز تنظیم سپارشي لیکونه او د هغه د عام کړه وړه په اړه یو سندو. د کلي سویت په خپل لیک کې لیکلي وو چې پلانی د پلانی زوی د کاخاب رسو کلي د نومیالي شاعر محمود سکو وراره دی او لیاقت لري چې د داغستان د نومیالیو شاعرانو په قطار کې ځای ومومي.
له نورو لیکونو څخه راته معلومه شوه چې د محمود وراره 25 کلن دی، 9 کاله زده کړې کړي دي او په وجود ښه روغ رمټ دی. زلمي ته مې وویل دا خو ډېره ښه خبره ده، ته داسې وکړه چې خپل یو څه کلام راته وښایه، کیدای شي چې په تا کې دا صلاحیت موجود وي او په روان وخت کې ستر او نومیالی شاعر شي. زه به ډېر زیات خوشحاله شم چې ستا مرسته وکړم او د خپل مشترکه دوست حکم په ځای کړم. ما خو چېرته نظم نه دی لیکلی، د دې لپاره خو یې تاسو له رالیږلی یم چې تاسو راته شعر ویل زده کړئ. نو ته کوې څه؟ په ډله ییز فارم کې کار کوم خو څه خوند یې نشته. د کار ورځې مې په یو کارډ لیکل کیږي خو څه معاوضه نه راکړل کیږي. کورنۍ مې ښه پراخه ده ځکه خلکو دا فیصله وکړه چې زه د شاعر شم. زه خبر یم چې محمود تره مې په شاعرۍ کې ښې پیسې پیدا کولې، زما نه خو په هر حال ښه وو او ما اورېدلي دي چې تاسو هم ښې پیسې ګټئ. یاره زړه مې هم غواړي او خواري به در سره هم وکړم خو ګمان مې نشي چې تا به شاعر کړم. ولې؟ زه د محمود وراره نه یم. زما کاغذات وګورئ، قدرمن سویت او ګوند دواړو مې سپارش کړی دی. که ته د محمود زوی وی نو بیا مې هم نشوې شاعره کولی. تا ته خو معلومه ده چې د محمود پلار د سکرو مزدور شاعر نه و. دا خو سراسر بې ایمانی ده. تاسو ادیبانو او شاعرانو په مخاج قلا کې د ادب ټوله پانګه په خپلو کې ویشلې ده. ولې زه پکې د یوې کاسرې اهل هم نه یم؟ زه له دې نه زیات څه نه غواړم او اخر زه څه وکړم؟ د خدای په خاطر زما سره ښېګڼه وکړه، چرته مې په کار واچوه. زما اسناد خو دې په خپله لیدلي دي. زموږ په زړونو کې د محمود ډېر قدر و. د هغه وراره له مو د ادبي پانګې نه څه لږې شان پیسې ورکړې او زما په سپارښتنه د داغستان د برېښنایي سامان جوړولو د یوې فابریکې مدیر په خپله فابریکه کې په کار واچولو. خو د ولسي شاعر په حیث د شهرت خواهشمند دا زلمی په دې خبرو مطمئن نشو او ډېر زر د هغه پلار او زموږ د خانداني دوست یو لیک راغی. په غوسه یې راته لیکلي وو ستا پلار حمزه به زما هره خبره منله او چرته یې هم زما خبره ښکته نه ده غورځولې او ته د هغه حمزه زوی زما دومره وړه شان خبره دې هم ونه منله چې زما زوی ته شاعري وښایي. فکر کوم چې ته لیونی شوی. ستا پلار خو داسې نه و. په ژوند کې مې چرته هم په زړه کې دا خیال نه دی راغلی چې د کوم ملګري څخه لارې بېلې کړم. خو اوس دغه کار هم را په غاړه شو، د خدای په امان. او همدغسې د صلاحیت په چکر کې او یا که داسې ووایم چې د صلاحیت د نشتوالي له کبله مې خپل یو دوست وبایله. زما دغه دوست ډېر خوږ سړی و خو په دې خبره پوهه نشو چې یو څوک هم که د ادبي ټولنې رئیس دی که د ګوند سرمنشي دی تر دې چې د ملک صدر اعظم دی ولې نه وي دا صلاحیت نه لري چې په خلکو دې صلاحیتونه داسې وویشي لکه چې زموږ په کلیوالو سیمو کې خلک د ډوډۍ په میز د پراته ورید کړي ګډه نه د غوښې ټوټې شوکوي او په خلکو یې ویشي. د داغستان په سړکونو به اکثره د سامان بار کړي ریړۍ ووینئ چې په غریزو لارو په بره خیژي. یو غویا ریړه د مخې نه راکاږي او بل غویا یې د شا لخوا په وړاندې ټیل وهي. یا کیدای شي یوه لارۍ ووینئ چې د واورو په کنده کې پریوتی کوچنی شان موسکوچ یعنی موټر راوباسي. یا به درته د غرونو په کمسارو سړکونو په دمه دمه روان لوی ټرک ښکاره شي چې ټول سړک یې نیولی وي او له شا نه ګړندۍ را روانې موټرې ترې وړاندې نشي اوښتلی. خو صلاحیت نه د غویا ریړه ده چې د مخې نه راښکل او له شا نه ټیله غواړي او نه موسکوچ موټر دی چې د واورې له کندې راویستل غواړي او نه هغه ګړندی روان موټر دی چې لار ورته ډب ده او دی وړاندې نشي تللی. صلاحیت نه ټیله غواړي او نه راښکلو ته اړتیا لري. هغه خپله لار په خپله وباسي او وځلیږي. خو بیا هم څه خلک مدام په دې اسره ناست وي چې څوک به ورله لاس ورکړي او په بره به یې راکاږي او یا به ورله د وروسته نه ټیله ورکړي او په مخ کې به یې ورسوي. په دې ترڅ کې درته یوه وړه شان کیسه کوم. زړه دې وي خو چې صلاحیت پکې وي. د مسکو په اداره ادب کې د زده کړو په وخت مې د روسي سبقیانو ملګرو سره ښه ملګرتیا جوړه شوه. دغه ملګرو زما نظمونه روسي ژبې ته وژباړل چې د روسي ژبې په ډېرو مجلو او ورځپاڼو کې چاپ شول او د دغه ژباړو له برکته زما شاعرۍ د داغستان نورو قومیتونو ته د رسېدو لاره وموندله. په دغه وخت کې څه بیکار او بېهوده خلکو خوش او فضول خبرې کول شروع کړې
چې رسول خو په اوار ژبه کې هډو شعر نشي لیکلی. دا خو با صلاحیته روسي ژباړونکی دی چې د هغه مشهورول غواړي او داسې ښکاري چې رسول هم د روسیانو د ذوق سره سم د لیکلو کوشش کوي. په دې ترڅ کې راته بېواره یو داغستانی شاعر رایاد شو. په داغستان کې د تات په نوم یو کوچنی قام آباد دی. د وګړو شمېر یې څه 15,000 ته رسي، خو د تات ژبې 4-5 ادیبان داسې دي چې د داغستان هر یو وګړی یې پیژني. کتابونه یې د مخاج قلا نه په خپله ژبه کې چاپ کیږي او له هغې نه وروسته روسي ژبې ته اړول کیږي. زه هم تاسو ته د یو تات شاعر کیسه کوم، خو دا ضروري نه ده چې نوم یې درته هم واخلم. کله چې زما زده کړې بشپړې شوې او بیرته مخاج قلا ته راغلم، لا مې د راتلو څو ورځې نه وې شوې چې دغه تات شاعر راله بلنه راکړه. د میلمستیا انتظام یې په یو میدان کې کړی و چې مخامخ ورته کسپین سمندرګی او په شا یې د غرونو لړی و. هغه راته په تات ژبه کې لیکلی خپل کلام واوروه او ورسره یې په روسي ژبه کې ټکي په ټکي ترجمه هم کوله. هغه مې کوربه او زه میلمه و او هغه دا فکر کولی شو چې د مسکو زده کړو زه غاویره کړی یم. او بله خبره دا ده چې په هر شاعر کې دا نیمګړتیا وي چې د تنقید په ځای په ستاینه زیات خوشحالیږي. او درېیمه خبره دا ده چې زما له تنقیده هغه ته څه خیر نه رسېده. او وروستۍ خبره دا ده چې د دې نه وړاندې هغه زما د هر یو شعر په ستاینه کې ځمکه او اسمان یو کړي وو. نو دغه وجه وه چې ما هم ښه په بې شرمۍ د هغه په هر یو شعر داد ورکولو. اصل خبره دا ده چې یو څه کلام یې په رښتیا چې زما ډېر خوښ شو او د زړه له اخلاصه یې ما ستاینه وکړه، خو څه کلام یې زما بیخي خوښ نه شو، خو بیا مې ورله هم داد ورکړو. څنګه چې به ما په دروغه د هغه ستاینه وکړه، نو په تصور کې به مې د کسپین سمندرګي چپو ته لاس ور وخځاوه، تر دې چې تر ګونډو به راښکته شو او زارۍ به مې وکړه دا دروغ راته وبخئ، او بیا به مې همدغه شان په تصور کې د غرونو سپینو واورینو څوکو ته مخ راواړولو، او بیا به تر ګونډو راټیټ شوم او په خپلو دروغو به مې د هغې نه هم بخښنه وغوښتله. کله چې موږ په یو بل د خپلو نظمونو بارانونه ورول او د یو بل ستاینه مو وکړه، نو موږ دواړه یوه شېبه غلي کېناستو. ملګری مې په څه سوچ کې ډوب و او زه د سمندر د چپو شور ته غلی ناست وم. یوه شېبه پس زموږ دواړو ترمنځ څه داسې خبرې وشوې. رسوله په یوه خبره در سره سلا کول غواړم، خو لوز را سره وکړه چې خبره به تر خپله ځانه پورې ساتې. ما ورسره لوز وکړو، ملګري مې خبره شروع کړه. رسوله ته ډېر ښه پوهی چې تات یو کوچنی شان قام دی او په دې قام کې د خپل ځان او د خپلې شاعرۍ د ودې او غوړېدو څه امکانات نه وینم. تا ډېر ښه وکړل چې په مسکو کې د ځان ته مینوال پیدا کړل. زه همدغه خواهش لرم. زړه مې دی چې مسکو ته لاړ شم، خو غم را سره دا دی چې په مسکو کې یو څوک هم نه پیژنم. نه مې څوک خپلوان شته، نه دوست او نه څه د استوګنې ځای لرم. ته ما له څه مشوره راکوې؟ که زه د خپل نوي کتاب معاوضه واخلم او مسکو ته لاړ شم، نو د استوګنې څه ځای به پیدا کړی شم؟ ما ورته وویل ولې نه، چې په جب کې د مال پروت وي نو هر وخت کمره په باړه موندلی شي. ته زما په خبره ونه رسېدې. زما غرض دا دی چې په مسکو کې به څوک داسې ښځه ومومم چې واده ورسره وکړم. ښځه مې پکار ده، زړه دې وي، د کینا په شان دې تکه توره وي، خو چې صلاحیت پکې وي. زه بس همدغومره غواړم چې هغه زما کلام روسي ژبې ته وژباړي. بس چې یو ځل یوه موقع ترلاسه کړم، نو هر څه به زه په خپله سم کړم. خو که داسې ونه شي، نو زما صلاحیتونه به کنګل شي او د خپل قام په تور تیاره کوهي کې به مې د شاعرۍ نه ساه ووځي. ما خپل ملګري ته وکتل، 25 کلن ځوان، کوټلی وجود، د قفقاز د سیمې مست او ښایسته زلمی، تر ګوتو پورې د ویښتو نه ډک لوی لوی لاسونه، د سینې ویښته کلک لکه د غنو غنم رنګې څهره، د ډنډ په شان ژورې او شنې سترګې او د شکون په شان سر، پیړې پیړې شونډې، تک سپین غاښونه، د بشونو په شان پیړې او درنې پونډۍ، پړسېدلي رګونه. هغه په رښتیا چې د فطرت یو ځانګړې نمونه وه. د لکونو انسانانو په ښار کې به داسې ښایسته او پی مخې زلمي ته د یوې ښځې موندل څه ګران کار وي، او هغه هم په داسې حال کې چې د جنګ د ختمېدو ایله 3 کلونه شوي دي. ما ورته وویل ته بس همدغومره کار وکړه چې د یو سړک په منځ کې ودرېږه او شپېله یې وکړه. قسم قسم ښځې به دې په منډه منډه خواله راوزغلي. ملګري مې د ماشومانو شان په بړق بړق وخندل. پاڅېده او په سرکونډو یې سمندر پله منډه کړه. اوبو ته د کوزېدو نه مخکې ما ته مخ راواړوه او چغه یې کړه، څه دې خیال دی؟ مسکو ته په اورګاډي کې لاړ شم او که په هوایي جهاز کې؟ 6 میاشتې پس چې کله ما د خپل هټ نه واورې څنډلې او په 4م پوړ د
ینګارډ اشاعتي مرکز دفتر ته په پوړو پورته ختلم چې هغه تات شاعر مخې لراغه چې د کسبین سمندرګي په غاړه زما میلمستیا کړې و. یو لوی بیګ په تخر کې نیولې و. له هر څه نه وړاندې چې زما کوم څیز ته پام شو هغه دا چې بیګ د عامو خلکو په شان په لاس کې نه بلکې د چا ناظر یا محاسب په شان په تخر کې نیولې و. ما اندازه وکړه چې په دې شپږو میاشتو کې په هغه کې ډیر بدلون راغلی دی. د غنو په شان نیغ ولاړ ویښته یې اوږده کړي او ښه په سلیقه په منځ دوه ځایه کړي وو. د قچۍ ګوتې نوکي اوږد کړی وو کوم چې لکه د سنګین د نوکي په شان تیره ښکارېده. په بله ګوته یې یوه ګوتمۍ په ګوته وه چې قیمتي غمی پکې ځلېده. په غاړه کې د ټایي په ځای د ګونګوټۍ د وزرو په شان څه څیز اویزان و. شان و شوکت یې ښه پوره و. موږ یو بل ته ستړي مشي وویله او بیا هغه راوړاندې شو. زما په غاړه کې پرته ټایي سمه کړه چې زما د بېغورۍ له لاسه ګډه وډه وه. په دې ښېګړه مې ورته مننه وکړه. احمد زه د خپلې کور ودانې سره معرفي کړم. ستا په لیدلو ډېر خوشحاله شوم او د دې وینا سره یې خپلې 3 ګوتې راوړاندې کړې. په داغستان کې د ښځو لاس ښکلول دود نه دی. له دغه کبله ما د هغې په ګوتو یو معمولي شان زور وکړو خو هغې داسې کریکه وویسته لکه د لاس ټول هډوکي مې ورله مات کړي وي. بخښنه غواړم شډل بډل غرڅنی سړی یم. ستاسو خوږول مې بیخي غرض نه و. په کار ده چې اوس څه سړیتوب زده کړې. هغه غوسه شو او پاینه ورغله. ښه پوره شیبه یې عینه خپلې مخې ته نیولې وه او خوله یې پکې جوړوله او رانوله. غالبا په دې کوشش کې وه چې کیدای شي په څه ناڅه زاویه یې پکې څهره لږه ښه وښکاري. دا رښتیا ده چې هغه زړه هم وه بدرنګه هم او په مخ یې دومره پوډر تپلي و چې د یوې وړې شان کوټې سپیناوی پرې کیدای شو. بېواره مې ابوطالب په زړه راوورېده. کاشکې هغه راسره وی نو د دې ښځې په اړه به مې ترې یوه چټکه جمله اورېدلې وه. د هوښیارانو وینا ده چې د لومبړې او د هغې د لکۍ نه بل چالاک او هوښیار څیز نشته. خو د هغې سپینې لومبړې نه بلا بله بېوقوفه هم څوک وه چې پوستکی د دې شیشه کې په غاړه کې پروت و. هغه په لاره کې د یوې مجلې اخیستو ته ودرېده نو ما او احمد یوازې د خبرو کولو موقع وموندله. یاره وایه که نه په څه حال کې وختونه دې څنګه تېرېږي. په خپل ځان مې د سنډا ګمان وشي چې په ګاڼۍ کې یې تړلی یم. مېرمن مې زما خیال هم ساتي او زما د کار هم. ته سوچ هم نشي کولی چې هغه څومره تعلیم یافته هوښیاره ویښه او بیداره ښځه ده. د بلوک او مایا کافسکي سره یې ملګرتیا پاتې شوې ده او د سورګۍ اسنن سره یې هم راشه درشه وه. په پیرس کې وخت تېر کړی دی او په انګریزي ژبه ښې روانې خبرې کولی شي. زموږ د 4 کوټو خپل کور دی. بچي نشته. د جاپاني نسل یو سپی مو ساتلی دی. توشک نوم یې دی چې د پیشونګړي هومره دی. ته په رښتیا چې خوش قسمته وختې. دا خو ما په خپلو سترګو ولیدل. خدا راته ووایه چې اوس چېرته روان یې. خبره دا ده چې د ماشومانو لپاره چاپ کیدونکي یوې مجلې له مې څه نظمونه ورکړي وو خو د هغې وینا ده چې ماشومان به پرې پوهه نه شي. نو فکر مې وکړو چې دا نظمونه د ډلهییز فارم د کارکنانو لپاره چاپ کیدونکي یوې مجلې له ورکړم. د هغې سره مې خبرې وکړې. نظمونه د هغې خوښ شول خو هغې غواړي چې یوه مصره پکې زیاته کړم چې یو ټکی کلخوس پکې ځای شي. نن د ماښامه پورې به دا کار وکړم او نظمونه به هغې ته وسپارم. رسوله د ژوند تیرولو او کار کولو دغه یوه لار ده. زما د مېرمنې وینا ده چې ماشوم که پل اخیستل غواړي نو خاپوړې به خامخا کوي. چې وخت راغی نو د خپل اصل کار کولو به هم جوګه شم. دغه مهال د هغې مېرمن راغله او زما ملګري ته یې په داسې انداز کې غږ وکړو چې مینه هم پکې وه او غوښتنه هم. هغې ورته ویل علیوشه ځه چې کور ته لاړ شو چې توشک موړ کړو. د هغې نه وروسته به د کروکودیل او رابونتستا مجلو دفترو ته هم تلل غواړي. د دې نه پس مې ډېره موده احمد ونه لیده. یوه ورځ د هغه یوه چټۍ راغله. د بلخاري طرز د یوې سراحۍ غوښتنه یې کړې وه چې زما د خوږې مېرمنې لپاره الپاس پرې کیندل شوي وي. د سراحۍ جوړولو وینا مې وکړه او فکر مې کولو چې د هغه مېرمن د هغه لپاره کوم څه وکړه نو لازمه ده چې هغه دې احسان ومني. د نظمونو ژباړې به یې کله په مورزیلیکا کله په پاینیر او کله په کروکودیل کې چاپ کېدلې. البته هغه نظمونه چېرته د مخاج قلعه نه د هغه په خپله ژبه تات کې چاپ نه شول. بلها ظلم ورته خواست وکړو چې خپل تخلیقات موږ ته راولېږي خو د هغه له اړخه څه جواب رانغی. د دغه ملاقات نه وروسته 10 کاله موږ یو بل ونه لیدل.
10 کاله پس د داغستان د زیبا هنرونو په یوه میله کې زمونږ ملاقات وشو. په میله کې زمونږ 40 شاعرانو ګډون درلود. د ستنو په تالار کې د کرملین تیاتر د موټر جوړولو په یوه فابریکا او د کانتامیرو سکایا ګارډز په دسته کې زمونږ شاعري په بیلابیلو ژبو کې واورېدل شوه. د میلې د پای په شیبو کې زما تاته ملګری زمونږ سره د خبرو کولو په غرض د سټیج شاته راغی. ډیر په عاجزۍ راته وویل رسوله د ځان سره مې داغستان ته بیرته بوزه. د یو کاردیوک یعنی د ګډ پلنه لکۍ یا لم په اسره کې مې خپله نری لکۍ هم وبایلله او په دغه جوړ هغه بیرته داغستان ته راستون شو. خو ارومرو څه خبره وه چې نه یې د پاندور تارونه وچېړلی شول او نه یې پرې سندره زمزمه کړی شوه. مثال د یو داسې مات منګي و چې ټول شراب ترې توی شوي وو. که ته هر څومره کوشش وکړې چې د منګي چاودونه ټپ کړې خو د شرابو څڅېدل ترې نه ودرېږي او ټول شراب وبهیږي. لنډه خبره دا ده چې یو ژباړونکی د چا د صلاحیتونو نیمګړتیاوې نشي پوره کولی. د څه خلکو خیال دا دی چې فندي کافیب سلیمان استالکي ژوندی کړو خو زه خلک د دې اپوټه فکر کوي. خو اصل خبره دا ده چې دواړه په خپل ځای د صلاحیتونو خاوندانو. د افندي صلاحیتونو افندي ښکاره کړو او د سلیمان صلاحیتونو سلیمان وصله وه. زه به یې زنا ته ووایم. اوس چې درته کومه کیسه کوم نو زما پان دغه مناسب عنوان کیدای شي. د داغستان موجوده نامتو ادیب محمد سلیموف دغه کسانو د جملې څخه یو دی چې په اوار ټیچرز کالج کې زما سره زده کړې کولې. سلیموف له وړوکوالي څخه د بلا صلاحیتونو خاوند و. ډیر ښکلي انځورونه به یې جوړول، منل شوی ولسي رقاصه او شعرونه به یې ویل. د فشکن په اوږد نظم ایوګني او نګین د لیونتوب تر حده مینو. دا کتاب به یې هر وخت په لاس کې و او دغه اوږد نظم یې ټول ګوټه کړی و. د طالب العلمۍ له وخته یې دا ارمان و چې دا نظم اوار ژبې ته وژباړي او کله چې د جنگ میدان ته تلل ور په غاړه شو نو همدا کتاب یې له ځان سره یوړو. کله چې جنگ ختم شو نو هغه د مسکو په یو روغتون کې بستر و، مرمیو او د بمانو ټوټوی ټول وجود بسمې کړی و. په روغتون کې د مسکو د یوې جنۍ والیا سره ملاقات وشو او چې کله یې پرهرونه راټول شول نو د والیا سره یې واده وکړو او په مسکو کې پاتې شو. کله چې د زده کړو لپاره مسکو ته راغلم نو د اطلاعاتو د دفتر په مرسته مې د هغه معلومات واخیستل. زما په څیر هغه ته هم زما د کمی ډیر احساس شو او همدغه وجه وه چې زموږ ملاقات ډیر جذباتي ملاقات و. والیا زموږ په جوش او جذبې بد ونه ګڼل او ښه ډیره شیبه را سره ناسته وه. موږ دواړو ښه تیز شراب وڅښل. محمد راته د جنګ کیسې کولې او ما د داغستان په حالاتو خبرولو. د خپل غرونو او خپل پلرني کلي او ټاټوبي خبرې مې ورته کولې. ما ورته نظمونه واورول، خپل هم او د داغستان د نورو زلمو شاعرانو هم. او بیا مې د هغې نه تپوس وکړو چې اوس څه اراده لري. ویل ډیر سوچونه مې وکړل خو د والیا یوه ترور ده او د هغې یو خپل دی چې ایزنا نومیږي. دا ایزنا په مسکو کې ښه یاد او خاص سړی دی. کله چې د والیا ترور زما پریشانی ولیدله نو راته یې وویل محمده خپل مازغه مه خوره، زه به ایزنا ته وینا وکړم او هر کار به دې د سترګې په رب کې وشي. او چې څنګه یې ویل هم همغه شان وشوه. ایزنا راته د ساینسدانانو په اکاډمۍ کې یو کار پیدا کړو او نن سبا زه په هغه ځای کې کار کوم. د مصورۍ د څه حال دی؟ د جنگ مرمیو مې په ټول وجود ګلکاري کړې ده او زما په ان دغه راله پوره ده او شاعري سوله دغه ټولې د هلکوالۍ کیسې وې. او زه سنجیده او باشعوره انسان یم او په کار ده چې د سړو په شان کارونه وکړم. ښه خبره ده خو د ایوګني او نګین سره دې څه وکړل؟ هغه راته سترګې راواړولې او ما محسوس کړه لکه چې ټول درد یې سترګو ته راټول شوی وي. ښکاره خبره وه چې ما یې په خوږ ګوته پښه ایښې وه. داغستان ته بیرته ولې نه راځې؟ د والیا سره به څه کوم؟ له ځانه سره یې راوله. په کلي کې زما یوه کوټه ده، بل کور مې نشته. د والیا سره هلته نشم تللی او خبره دا ده چې والیا او مور مې د یوې بلې سره خبرې هم نشي کولی. ستا پان د ځان سره یو ترجمان هم بوزمه چې د مور په خبره والیا او د والیا په خبره مې مور پوهوي. د دې موضوع چې د محمد زړه پرې خوږېده د بدلولو په غرض ما د محمد، والیا او ایوګني او نګین د صحت جام تجویز کړو. کله چې په دویم ځل د محمد لیدو له ورغلم نو والیا راته وویل چې ډیر لوی بدلون پکې راغلی دی.
په ورځو د فرصت په هره شیبه کې خوراک، څښاک، خوب او راحت هر څه ترې هیر دي. بس په لیکلو بوخت وي، کاغذونه لیکي او شلوي، او تر ډیره وخته دغه لړۍ همدغه شان روانه وي. د والیا ترور چې د محمد دغه حال ولیده نو تپوس یې ترې وکړو چې دا ته څه لیکي او بیا خپل لیکل په خپله وران کړي. هغه ورته وویل ترورې شاعر کیږم، د یوګني او نګین ترجمه کول غواړم. نو په دې کې د فکر کولو خبره څه ده او ولې ځان کړوې؟ زه به یې زنا ته ووایم او په درنګ ساعت کې به یې درله وکړي. ترور خبره دا ده چې نه یې زنا او نه د هغه مشر افسر او نه د هغه میرمن ما شاعر کولی شي. دا یو داسې عمل دی چې یوازې زه یې په خپله کولی شم. لږې ورځې پس راته محمد د یوګني او نګین د لومړي ټوک اوار ژبې ته شوې ژباړه واوروله او 3 کاله پس دا عظیم بیانیه نظم ټول په اوار ژبه کې چاپ شو او د اوار قام د هر وګړي لاسونو ته ورسېده. د چا تصویر دی چاپ شي، د خلکو وینا ده چې چالاک او بیداره ښځه د خاوند په ترقۍ کې لوی لاس لري. دا خبره بیخي سمه ده. زه په خپله همدغه شانې یوه میرمن پیژنم. زموږ شاعر چې په داغستان کې لوی نوم دی د همدغه شانې یوې میرمنې خاوند دی. د ادیبانو ټولنه، ټولې اشاعتي مرکزونه او د ورځپاڼو دفترونه د دغه ښځې له نومه لړزیږي. زه به ترې په خپله هم ډېر ویرېدم او د هغې د غوسې نه مې د ځان ساتلو په غرض د هغې د خاوند تصویر په خپل دفتر کې آویزان کړی و. ګمان مې کولو چې په دې به هغه خوشحاله شي او زما سره به یې تعلق کوي، خو دې کار خوند ورنه کړو. خبره دا ده چې زما په دفتر کې د هغې د خاوند د ځوړند تصویر له کبله دا خو نه شوه کېدای چې یو کوپک نیم د ګنې زیات راکړی شي. یو ځل دغې میرمن د اشاعتي مرکز نه غوښتنه وکړه چې د هغې د خاوند شعري ټولګه د سمدست چاپ کړي. د اشاعتي مرکز مامور ښه په دمه او قلاره پوهه کړه چې د پوره کال د اشاعت منصوبه له وړاندې څخه ترتیب شوې ده او د څه راز بدلون کول پکې ممکن نه دي او د کاغذ کمی هم دی، خو په هر حال د روان کال په منصوبه کې به څه چل وکړو. ښځه غوسه شوه، ویلې بې تمیزه ته هډو شرمېږې نه، ستا سره دا ویره ده چې که زما د خاوند شعري ټولګه چاپ شوه نو خلک به خبر شي چې هغه ستا نه ښه شاعر دی. دا ځکه راته ته د منصوبو او کاغذ د کموالي بهانې جوړوې، خو زه ستا په دې لومو کې د نښتو نه یم. زما تېرېستل څه آسان کار نه دی، په هر جوړ چې وي خو زما د خاوند شعري ټولګه به چاپ کوي. او دې سره په غوسه د اشاعتي مرکز له دفتره ووتله. 2 ساعته پس د اشاعتي مرکز د مدیر په میز پروت ټلیفون وکړنګېده. د سیمهیزې کمیټې د منشي ټلیفون و. د خدای په خاطر دا ښځه زما دفتر ته مه رافرېږدئ. زه به اخر د خپل میز څومره شیشې بدلومه. دا د اوس بیا په سکونو زما د میز نوې شیشه ماته کړه. تاسو ته معلومه ده چې بیا څه وشول. په اشاعتي منصوبه کې شامل د لیوټالستایي کتاب حاجي مراد او د ماشومانو لپاره د حمزه صداسا د لیکلي کتاب منصوبه منسوخ شوه او د دې دواړو کتابونو په ځای د هغې ښځې د خاوند شعري ټولګه چاپ کړی شوه. ستاسو څه خیال دی چې د خاوند د کتاب د چاپ کېدو نه پس به یې لاسونه زموږ له ګریوانه وتلي وو؟ نه سیبه، یوه بله لانجه راپورته شوه. خبره دا وه چې په کتاب یې د خاوند تصویر نه و چاپ شوی. ویلې بدبختو ښه پوهېږم چې تاسو تصویر ځکه نه دی چاپ کړی چې که خلکو زما د خاوند تصویر ولیده نو هغوی به خبر شي چې زما خاوند ستاسو ټولو نه ښایسته دی. مدیر ورله جواب ورکړو. اصل خبره دا وه چې موږ په دې نه پوهېدو چې په کتاب د چا تصویر چاپ کړو، ستا تصویر او که ستا د خاوند تصویر. ښځه مسکی شوه او ویې ویل خدای زده که زه نه وم نو هغه به چېرته شاعر هم و او که نه. د ابوطالب او د حاتمت کیسه. ابوطالب د خپل کار کسب پیل له شپونکیتوبه کړی و. وروسته یې مزګري پیل کړه خو د شپونکیتوب له وختونو شپېله یې له ګوتو ونه شو کېده. د مزګر په حیث به کلي په کلي ګرځېده او چې څه لږ شان فرصت به یې ومونده نو په شپېله به یې خپل زړه ښه کولو. په دغه ورځو کې ورسره چېرته په یو کلي کې یوه پیښه وشوه. د څه خلکو خیال دی چې دا پیښه په کولو نومې کلي کې شوې وه او څه خلک وایي چې دا پیښه په کوموخي نومې کلي کې پیښه شوې وه. خبره دا وه چې حاتمت نومې یوې پیغلې خپل مات مسین منګی د جوړولو لپاره ابوطالب له راوړو.
ابو طالب د منګي په جوړولو ډیر وخت تیر کړو. کله به یې منګی یوې غاړې ته کېښود او سګرټ څښل به یې شروع کړه. کله به یې په شپېلۍ کې څه نغمه واړول او کله به یې حاتمت ته اخوا دېخوا کیسې شروع کړې، څه د دروغو او څه د رښتیاو. حاتمت غوښتل چې منګی زر جوړ شي، نو ابو طالب ته یې وویل که نور څه نشي کولی نو دومره خو کولی شي چې دا سګرټ لږ وړوکی جوړ کړي. حاتمت دا نشي کېدی، اوس خو به زه یو ګز اوږد سګرټ جوړومه. خو اخر چې حاتمت په وینا ستړی شو او خفه کېدله، نو ابو طالب ورله منګی جوړ کړو. منګی بیخي د نوي منګي په شان پړقېدو. او ولې به نه پړقېده چې ابو طالب یې په جوړولو ښه خواري کړې وه. خو کله چې حاتمت منګی د اوبو ډک کړو نو بیا ترې هم اوبه څڅېدلې. په ژړا او غوسه ابو طالب له راغله ویلې ورته دا وګوره، یو خو دې پرې ټوله ورځ تېره کړه او بیا ترې هم اوبه څاڅي، بلکې اوس خو ترې د مخکیني نه هم زیاتې اوبه ځي. خدای دې وکړي چې ښایسته او توریالي زلمي هر ورځ ستا منګي په کاڼو ولي. خو حاتمت خفه کېږه ما پکې له قصده یو سوری پرېښی و چې ته بیا راشې او زه دې دیدن وکړم. کاڼي دې خدای زما د منګي په ځای ستا په سر ووروي. او له دې سره حاتمت په خپله مخه لاړه او ابو طالب خوار اریان دریان پاتې شو. ابو طالب د بېلتانه په اور کې سوځېده. په زړه کې د حاتمت مینې لمبې بلې کړې وې او چې څومره به درد زیاتېده هغومره به ورسره د هغه ناقلاري سیوا کېدله. د درد او غم په دې عالم کې هغه د حاتمت سره د خپلې مینې په اړه یو نظم ولیکلو. بیا دویم او دریم خبره لسم او شلم ته ورسېده او په دغه جوړ ابو طالب د مسګر ابو طالب نه مشهور شاعر ابو طالب شو. په دغه ورځو کې حاتمت د حاجي نومي یو تاجر سره واده وکړو. طلاق یې واخیست او د یو بل زلمي موسی سره یې واده وکړو. یو ورځ نومیالی شاعر ابو طالب په بازار کې روانو چې له شانه پرې غږ وشو ابو طالبه زما منګی به جوړ نه کړې. ابو طالب چې شاته وکتل نو حاتمت ولاړه وه، بوډۍ کمزورې او ناجوړه. ګمان کوم چې مغروره شوی به او په کار ده چې مغروره شي. اخر د سویت غړی په سینه درته حکومتي مډالونه زانګي او مزګري به دې هم پریښي وي. خو دا خبره یاد ساته چې دا زومه چې ته یې شاعر کړې. که په هغه ورځ مې در له خپل منګی جوړولو له نه و دروړی نو نن به هم چرته په دکان کې ناست وې او د خلکو منګي به دې پتري کولی. حاتمت که ته په رښتیا دا توان لري چې څوک شاعر کړي نو خپل پخوانی خاوند حاجي دې ولې شاعر نه کړو؟ او د اوسني خاوند موسی خو دې هم تر اوسه چا یو شعر نه دی اورېدلی. د دې سره ابو طالب په خپله مخه روان شو. حاتمت خواره حیرانه پاتې شوه چې څه جواب ورکړي. یوه شیبه خو په خپل هوش کې هم نه وه، خو د باران یو څاڅکی په مخ پرېوت او حاتمت یې بیرته بیداره کړه. خبره همدغه ده چې یو څوک هم د چا د شاعر کولو صلاحیت نه لري، بس سړی په خپله ځان شاعر کولای شي. پلار مې راته خبره کوله په کوم وخت کې چې زما د ابتدایي نظمونو چاپ کېدل پیل شول نو زما د پلار یو ملګري چې مشر او بزرګ سړی و او په ټول داغستان کې به خلکو احترام کولو، زما پلار ته وویل که په دې وخت کې رسول د چا په مینه کې ښکېل شو نو ډېره ګټه به ورته ورسي. دغه مینه ورته مسکا بخي او که اوښکي، دا بیله خبره ده. او دا هم لازمه نه ده چې دغه مینه دې دوه اړخیزه هم وي، بلکې یوه داسې ناکامه مینه به لا زیاته ګټوره وي چې رسول ته اوښکې او سلګۍ پرېږدي. دا به د رسول نه ډېر لوی شاعر جوړ کړي. او یوه داسې پایمخې پیغله هم لټولې وه چې ما د ناکامې مینې د عذاب سره اشنا کړي او په دغه جوړ ما شاعر کړي. خو پلار مې خپل ملګري ته په جواب کې وویل په دنیا کې په زرګونو زلمي په چا مین دي، نو هغه ټول شاعران خو نه دي. د مینې انتها هم صلاحیت غواړي او غالبا د صلاحیت په غوړېدو کې چې مینه څومره لاس لري په خپله مینه له هغې نه په څو چنده زیاته صلاحیت ته محتاجه ده. زه دا خبره منم چې د صلاحیت په غوړېدو کې د مینې لوی لاس دی، خو د صلاحیت ځای نشي نیولی او د کرکې هم دغه حال دی، یعنی هغه جذبه چې د مینې ضد جذبه ده. نو د مینې د نغمو د شاعر محمود په اړه د څه خیال دی؟ محمود چې د شاعرۍ په کومو لوړو بامونو ولاړو هغه بام ته د هغه په رسېدو کې د هغې محبوبې لوی لاس و. خو دا مې یقین دی چې که د هغه محبوبې وجود لرلی او که نه، خو محمود به عظیم شاعر ضرورو. د هغه ناقلار او یاغي فطرت بارومرو یوه لاره لټولې وه، بیخي د وښو د هغه نرم او نازک تیغ په شان چې کلکه او کوټلې ځمکه وڅیري او د تیارو نه د لمر رڼاګانو ته سترګې پرانیزي. تاسو به لیدلي وي چې د سختو او کلکو غرونو له بیخه هم د وښو بوټي وټوکېږي. په دې حقیقت سترګې پټول څه اسان کار نه دی
چې څرنګه وچ خاشاک د اور خوراک دی. همدغه راز د انساني جذباتو شدت صلاحیت له وده ورکوي. اوس دغه جذبه د مینې ده او که د کرکې دا بیله خبره ده. او شاعري خو د خوږې مسکا او ترخو اوښکو ورکړه ده. خو کومه خبره چې زه کول غواړم دا دوه مثالونه به زما خبره زیاته رڼه کړي. د دنیا یو غم هم د هغې د مور غم سره برابر نشي کېدی چې خپل زوی یې بایللی وي. بلا خلک د ګورو کپن د انتظاماتو لپاره راټول شوي دي خو مور غلې ناسته ده. البته له سترګو یې د اوښکو رودونه بهیږي خو دا توان نه لري چې خپل درد او غم په الفاظو کې په داسې تور راونغاړي چې د ځان سره عالمونه وژړوي او بیا هغه ځای ته مسلکي ساندګري راشي. سترګې بیخي وچې دي ولې چې غم د هغې خپل غم نه دی پردی دی. خو کله چې هغې د خپل هیبتناک پن مظاهره شروع کړي نو په شاوخوا کې د ولاړو خلکو له سترګو نه هم اوښکې روانې شي. زما پان د هغې پن هیبتناک ځکه دی چې بېرحمي پکې ورګډه ده او غالبا له دغې کبله د اسلام په مقدس دین کې ویل شوي دي چې مسلکي نوحګر به په جهنم کې د ریاکارانو ټګمارانو او تهمتګرو سره یو ځای سوځول کیږي. په داسې پن به څوک څه وکړي چې یوازینی مقصد یې د خلکو ژړول وي. بل خوا به کومه یوه خوشحالي د هغې مور او پلار د خوشحالۍ سیالي وکړی شي چې زوی یې زلمی شوی دی او د واده وخت یې راغلی دی. په دې کې شک نشته چې د واده ښادي د خوشحالۍ وخت وي. په دې موقع خلک ګډیږي، اتڼونه اچوي او سندرې ویل کیږي. دا خو ښکاره خبره ده چې د یو چا خوشحالي هم د زلمي د مور او پلار د خوشحالۍ سره سمه نه ده. خو ستاسو پان هغې د خپلې خوشحالۍ اظهار په داسې ټکو یا سندرو کولی شي چې هر کس ترې یو شان خوند او اثر واخلي او په دې احساس کولو مجبوره شي چې ښادي که د هغې خپله نه ده خو د خپلې ښادۍ په شان ښکاري. ظاهره خبره دا ده چې دا کار د هغې د وس نه دی ځکه خو د زلمي مور او پلار کلی په کلی په داسې مجلسیانو پسې ګرځي چې په ښادۍ کې سا وپوکي. مجلسیان راشي پرونی د بل چا په ښادۍ کې سندرې ویلي وي او سبا به بل چېرته د بل چا په ښادۍ کې همدغه سندرې وایي. هغې ته هره یوه ښادي او برابر وي خو هغې دا صلاحیت لري چې خلک خوشحاله کړي، د خندلو او خندولو موقع ورته پیدا کړي. نو غالبا د ژوند مجموعي تجربه د پن په وده او غوړېدو کې لاس لري. چېرته داسې خو نه ده چې د پن او هنر له لارې د صلاحیت هر یو اظهار د پیچلي مقدراتو عظیم الشانو کارنامو د پراخ او ژور ادراک نتیجه ده. که دا خبره سمه وګڼو نو بیا دې ته به څه وایو چې د یو 14 کلن اوار هلک چې په دواړو سترګو مورزادي ړوند دی د پاندور موسیقي ټول اوارستان لیونی کړی دی. دغه شان یو بل هلک محمد رجبوب چې له وړوکوالي څخه ناروغه دی ګرځېدای نشي. د خپلې مور په عقیدت کې یو داسې نظم لیکي چې د اوارستان هر وګړی مثالونه ورکوي. د دغه نظم د موسیقۍ تړون احمد سرمیلوف کړی و چې پښې یې شلي دي. یو ځل ما د هغې په اړه یو شعر ویلی و: ګو چې ستا په ساس کې تارونه اته دي خو د هر تار نه په سلهاو سورونه وځي. باصلاحیت اړون سړی پړندو سترګو د هغه چا نه زیات لیدل کوي چې سترګې لري خو صلاحیت نه لري. ویل کېږي چې هوښیار او دانا سړی د خپل کوره په ناسته ناسته هغه څه ویني چې بېوقوف یې په ټوله دنیا کې د ګرځېدو نه پس ویني. او د دې نه هم لویه خبره دا ده چې ړوند محمد به په بازار کې خیر ټولولو خو د ټولې ورځې په حساب کولو یو ځل هم نه دی خطا شوی د خپلې ډایرۍ څخه. که د صلاحیتونو دارومدار تش په سترګو دی نو بیا دې ته به څه وایو چې کله خان د لیزغین شاعر کوچ خورسوکي دواړه سترګې وویستلې خو د هغې نه پس به هم هغه شاعري کوله. که دارومدار یې په مال او په دولت دی نو بیا یتیم او نیستمن لیزغین شاعر اتم امین د شهرت لوړو بامونو ته څنګه ورسېده. که راز یې په تعلیم کې پټ دی نو بیا ما پوهه کړی چې د ولسي شاعر په حیث سلیمان استالسکي دومره شهرت له کومه وموندلو. هغه خو خپل لاسلیک یعنې دسخط هم نشو کولی. ګوته به یې لګوله او که صلاحیت د پراخې مطالعې او علم و فضل ورکړه نو بیا څه وجه ده چې ډېر عالم او فاضل خلک زه پیژنم خو یوه مصره هم نشي لیکلی. په غریزو سیمو کې د خوندورو مقابلو ډېر دود و. په دې مقابلو کې به یوې غاړې ته لوستي کسان ناستو یعنې هغه خلک چې د اوار ژبې لیک لوست به یې زده کړی و او بلې غاړې ته به شپونکیان ناستو نالوستي یعنې هغه خلک چې د خپل کار کسب نه علاوه به په بل څه نه وو خبر. د دواړو غاړو ترمنځ به د شاعرۍ مقابله وه او عموماً به میدان
شپونکیانو ته پاتې شو. د تعلیم یافته سندرغاړو په ناف طول پوره او په قاعدو ضابطو کې نغښتو سندرو او سورونو به د شپونکیانو د هغه سندرو په مخ کې په ښه نشوه ټینګولی چې د سیلۍ په شان به ازادې وي او هم د سیلۍ په شان به د غرونو په شنو او سمسورو تنګیو کې تاوېدلې. خو که په مقابله کې به هغه شاعران هم شریک وو چې د عالمانو او شپونکیانو دواړو خصوصیات به یې لرل، نو هغوی به بیا دغه دواړه ډلې وټاکولې. که چېرته محمود او زما پلار به په مقابله کې برخه لرله، نو بیا به بله مقابله د دویو دواړو ترمنځه وه. د مقابلې نور ګډونوال به په میلیونو وروسته پاتې شول، یا کېدای شي چې صلاحیت د ذهن ورکړوي. خو په مسکو او نورو هیوادونو کې مې داسې بلا ذهین خلک لیدلی دي چې که اتفاقا د دغه خلکو ذهانت او دانشوري د شاعرۍ ناول او یا د کیسې قالب ته کوزه شوي وي، نو د فن نادره نمونې به ترې زیږېدلې وي. خو داسې څه څیز خو شتون لري که نه چې د هغوی زبردست عقل او دانش د قلم له لارې د کاغذ په مخ څڅېدو ته نه پرېږدي او په دغه جوړه د هغوی دانایي یا خو په هواګانو کې خوروره شي او یا یې له ځان سره قبر ته یوسي. کله چې دې صورتحال ته وګورم نو ګمان کوم چې غالبا کار د مهنت ټینګه خوله د صلاحیت سرچینه ده. په څو واره مې دا خبره اورېدلې ده چې صلاحیت په خپله څه څیز نه دی، بلکې یو داسې څیز دی چې له اوږده صبر، مهنت او زغم نه وروسته زیږیږي. اوس دا بیله خبره ده چې زه د ونې په یو ښاخ په قلاره د ناستې بلبلې سندرې د باردار خره د چغو نه زیاتې غوره ګڼم. څوک چې درانه ګاډي راکاږي هغوی سندرې نه زمزمه کوي، بلکې سندره خو هغه څوک زمزمه کوي چې په دغه ګاډي کې په دما او قلاره ناست وي. ای زما ربا، دا دنیا دې هم څومره پوټه ده که سندره زمزمه کول د دغه سړي د ناراستۍ ورکړه ده چې په ګاډي کې په قلاره او په دمه ناست دی. نو غالبا چې ټول زیبا هنرونه د ناراستۍ او د وزګارتیا نتیجې دي، د مادي خوشحالۍ او بېغمۍ ډالۍ دي. ولې دا خبره په خپل ځای سمه نه ده چې په تورو او تیاره جونګړو کې زیږېدونکې نغمې د شتمنو په محلونو کې هم اورېدل کېږي. د نوابانو او پاچایانو ټولې کیسې غریبانو لیکلي دي. شامخال ارچی کزاک سایبیریا تشړلی و، خو ارچی کزاک په شړونتیا کې هم شاعري کوله. او نن چې موږ د کومیک شامخال په اړه څه معلومات هم لرو، هغه د ارچی کزاک د کلام نه راټول شوي دي. د جارجیا یو زلمی دیوید ګورامی شویلی د کوهستان خلکو تښتولی و او هلته یې د اونتسوکول په یوه کنده کې قید کړی و. په دغه ناولې کنده کې دغه شهزاده د خپلې ښکلې جارجیا په یاد کې په زړه پورې نظمونه ولیکل. عایشه د حمزه د نواب لور وه. په یو پیمخي او ځوان شپونکي زړه وبایله چې کله یې پرې پلار خبر شو نو عایشه یې له کوره وشړله. عایشې خپله لومړۍ سندره د ژمي په هغه سړه شپه کې ولیکله چې یخني له نري پوشاکه لکه د غشو په شان وجود ته کوزېدله. او دغسې موږ په دې فکر کولو مجبوره شو چې صلاحیت غالبا انسان د کړېدو، ځورېدو او غربت ورکړه ده. غالبا بدمرغۍ، کړاوونه او غمونه د بهترینو نغمو د زیږېدلو سرچینې دي. ای شاعرۍ، ته څه څیز یو څه غواړې؟ په بطرایي هغه وخت مهربانه شوې کله چې هغه بوډا ناروغ او نه هر انسان د خپل ساړه نغري سړې چرګې ته ناست و. په محمود دې هغه وخت کرم وکړو چې وجود یې د کارپتها په کندو کې د یخنۍ له لاسه کنګل شوی و او محبوبه یې چې د هغه ټول کائنات هم و، د لمر رڼا هم او د ټول ژوند پانګه هم و بل چاته ودېدله. ابو طالب ته د هغه مهال خپلې تنبې پرانیستې چې کڅوړه په اوږه او کوتک په لاس په کلي کلي ګرځېده او حاتمت یې د مینې قدر ونه کړو او بل چاته واده شوه. الداریلاف له دې کبله په هغه وخت کې ډاډ ورکړو چې د خپلو قاتلانو له لاسه د زهرو کاسه وڅښله. کله چې ظالم نایب زینتي د انخیل مارین شونډې وګنډلې نو په هغه وخت هغه د خپل ژوند تر ټولو خوږه نغمه وویله، داسې نغمه چې د نایب ټول ژوند یې بې ارامه کړو او د تل لپاره یې د هغه له سترګو خوب وتښتولو. ای صلاحیته، ته راته پخپله ووایه چې راز دې په څه کې پټ دی؟ ته ضمیر یې، عزت یې، حوصله یې او که ویره؟ یو ویرزړی سړی چې هم د نیمې شپې چېرته په خوشې لاره روان وي نو په سندرو شروع وکړي او دغه راز په ځان کې یو ډول جرأت او توان محسوسوي. ته نیکمرغي او که بدمرغي، انعام او که سزا، هغه حسن یې چې د تخلیق مقصد یې دا وي چې خلک یې د حصول په خاطر زحمتونه وګالي، او که هغه درد، سوی او کړاو یې چې حسن ته ژوندون بخي،
او یا که وجود دی د وختونو او واقعاتو نتیجه ده. کاڼی چې د کاڼي سره ومخلي نو بڅري ترې پیدا شي. جنګونه د نړۍ د نفوسو شمیر خو نه زیاتوي، خو د اتلانو شمیر ارومرو سیوا کوي. زه نه پوهیږم چې صلاحیت څه چیز دی، لکه چې یو څوک دا خبره نشي کولی چې شاعري څه چیز دی، خو کله کله داسې وشي چې کور ته را روان یم یا چرته په بهر هیواد کې یم، یا په خوب کې گویا خپل څادر مې اغوستی وي، یا چې چرته په شنو وښو کې ګرځم، لکه شینکی مې په وجود کې ننوتی وي او په رګونو کې مې ځغلي، یا ډوډۍ خوراک ته ناست یم، یا څه موسیقي اورم، یا د خپلې کور مې یا د ملګرو په ټولګي کې ناست یم، او یا څوک ماشوم مې په غېږ کې اوچت کړی وي، او لکه د ژوند په اوږدو لارو د لومړي ګام ایښودو مبارکي ورکوم، یا هغه مهال چې د چا ملګري جنازه مې په اوږه ده او خپل ابدي کور ته مې روان کړی دی، او یا د خپلې محبوبې د دیدن په خوندناکو شیبو کې یو عجیبه ناشنا بېوسه کوونکې پر اصرار شان زورور کیفیت را باندې راخور شي. دغه عمل خوشګوار وي او که ناخوشګوار، خو په هر حال دغه کیفیت مدام ما عمل کولو ته هڅوي. په وینا مې مجبوره کړې او د دې کیفیت د راتلو حال دا دی چې نه خو یې زه چرته رابلم او نه راته هغه د وړاندې نه د خپل راتګ څه راز خبرداری راکوي. دا کیفیت راشي محمود ورسره وي، کوټ یې اغوستی وي، باندور یې په لاس کې نیولی وي، له جوشه ډکې د خپلې مینې سره چې ټول عمر یې په نغمو کې ستایله، خو د مینې سرچینه لا هغه شان روانه ده. پلار مې ورسره وي، د خپلې مړاوې او سپېڅلې مسکا سره د زهرو کاسه په لاس، اندرا ریلاف ورسره وي، مارین ملګري وي چې د ظالم نایب په امر د ګنډل شویو شونډو نه یې وینې څاڅي، او د دې ټولو په شا ډېر په شا د نامتو ادیبانو څیرې وینم، دانتي، لیو ټالستایي، شیلر، بلوک، ګویټي، داوستوپسکي او د بالزاک څیرې، او کله کله محسوسوم چې ډېر لرې په لړه کې په یوه پلوشه کې په خپله د خدای تجلا ځلیږي. له دغه کیفیت نه تپوس وکړم ته څوک یې، ستا صلاحیت یم، ستا شاعري یم، له کومه ځایه راځي، هر چرته موجود یم. عمر دې څه دی؟ نه، عمر مې یوه شیبه هم دی او زر پیړۍ هم. د ماشومانو بولتوب، د زلمو جذبات او د سپینګیرو دانایي هر څه په ما کې راجمع شوي دي. زه د زمان او مکان له قید آزاد یم، هغه مور یم چې څوک یې وژلی نشي، هغه نغمه یم چې څوک ورته د پای ټکی نشي ایښودی، هغه الوت یم چې څوک یې تکمیل ته نشي رسولی. ستا نه ډېر لرې یم خو ستا په وجود کې پروت یم. اصول مې د مسرت او خوشحالۍ باعث هم دی او د انتهایی درد او تکلیف سبب هم دی. په دنیا کې به یو څیز هم زمانه اسان او زمانه ګران او مشکل نه وي. چې زه موجود یم نو د سرندې د مزو تارونو لرزش کلک او پاخه غرونه نړولی شي. که زه موجود یم نو د سوریمي په آواز به ځنګلي سنډاګان هم په خپلو سمڅو کې په ګډا شروع شي. چرته چې زه موجود یم نو د قاتلانو له لاسه چړې پرېوځي او د مینې یوه بوسه مینان ویلې کړي. د اندي کلي د پاتې نه چې قلا په زور واخیستی شوه نو زه موجود وم. د مریم تختونکو چې هغه د آس زین ته په ځوړند خورجین کې وتړله نو زه هلته ومه. جون آف ارک چې توره له تیکي وویستل او خپلو لښکرو ته یې د وړاندې تګ امر وکړو نو زه هم هغه ځای موجود ومه. هغه مهال چې یو سړي وزر ایجاد کړی او د کلیسا د منارې نه یې ښکته ټوپ کړو نو زه ورسره ومه. میکلان او کولمبس چې په سفر روانېدل نو زه موجود وم، او کله چې پنکار د سیتین میدونه تخلیق کولو نو زه هم موجود وم. هر مکان او هر زمان زما د عمل ډګرونه دي، انسانان زما کردارونه دي، انسان د روح خاوند دی او ذهن هم ورسره دی. د هر بر اعظم انسان له دا شیان ورکړی شوي دي چې هغه مینه او کرکه وکړی شي، بهادر شي او یا بزدل یعنی ډارن یعنی نیک شي، او یا بد بې غرضه شي او یا مفاد پرست، رښتیا وویلی شي او یا دروغجن شي. انساني ذهنونه زما د بایلات محاذونه دي، زما د کارنامو هندارې دي. که حقیقت دغه دی نو بیا راته غوڅه خبره وکړه چې زما د وجود مقصد څه دی. په مثال د هغه واوریم چې سبا به ویلی شم، چېرته په مات منګي کې خوبه نه ډکوم، چېرته ستا د لازواله اور څه بڅري زما روح ته هم ورننوتي دي، چېرته څه تاوده او بې خوده کوونکي څاڅکي دي زما تر لبانو هم را رسېدلي دي. له سترګو مې د اوښکو رودونه بهیږي، د خوشحالۍ هم او د غم هم. د اوښکو یوه بله ذخیره هم را سره ده. دا پټې اوښکې دي چې په بڼو کې مې لکه د ویرزړو مرغیو پټې کړي دي.
چې د ښکاري په ښکالو پوهه شي او پټې شي، او دغه پټې اوښکې هم یا د مینې اوښکې دي او یا د غم د ناکامۍ اوښکې دي او یا د خوشحالۍ. د سر ویښته دوه رنګه وي، تور او یا سپین. په خپله زما دا حال ده چې یوه پښه مې د ځوانۍ او بله د پیرۍ په کرښه پرته ده، او د ځوانۍ او پیرۍ ترمنځ یو مسلسل جنګ نښتی دی، او زما روح د دغه جنګ ډګر دی. مینه زما لکه د هغه ونې چې یوه وچه یوه شنه څانګی وي. مینه زما لکه د غرونو باز دی چې یو وزرې مخ په پورته بیایي او بل وزرې مخ په ښکته راوړي. زما په زړه باندې د دوه زخمونه، یو زخم هر وخت تازه پروت وي، د دویم زخم خوله ورغلې شان ده. خو دا د ژوند او د دنیا دستور دی، کله غمونه په دلو دلو وي، کله راځي د خوشحالیو چپې. ژوند خپل ټاکل شوي حدونه لري، که هر څو ناپایداره وي، خو په مقابله کې زموږ خوبونه او تخیلات زیات لامحدود دي. زه لا په لاره یم چې تخیلات مې کور ته رسېدلي وي، د خپلې محبوبې دیدن له د کوره روان شم. لا رسېدلی نه یم، خو تصور مې محبوبې له غاړه ورکړي وي. زه د وخت بندي یم، خو تصور مې له دې قید آزاد دی. هغه ډېر پخوا له هغه پولو او حدودو اوښتلی وي چېرته چې د ژوند په لازواله تیارو کې ورک او ډوب شي. زما تصور د پیړیو مزل کوي، د شامل نه پوښتل شوي یوه دوړه. یو ځل د شامل په لاس کې یو پړی ورکړی شو چې 3 ځایه غوټه شوی و. 2 غوټې د پړي په یو سر کې نږدې نږدې او 3مه غوټه لږه لرې په بل سر کې وه. شامل پړي ته په غور وکتل او ویل، لومړی غوټه مې د وجود او 2مه غوټه مې د مرګ علامت دی. 3مه او له دواړو څخه لرې ورکړل شوې غوټه د هغه مقام علامت دی چېرته چې زما خوبونه او فکرونه یو کېږي. دا د هدف علامت دی چې حصول زما د ژوند موخه ده. زه چې په تصور کې په کوم پټي کې ایوه کوم، هغه زما حقیقي پټي نه ډېر زیات پراخه ولوی دی. خو سوال دا دی چې صلاحیت د چا ملګرتیا وکړي، زما او که زما د خوبونو چې لا تر اوسه زما په ولکه کې نه دي. هو، دا خبره سمه ده چې ته هغه اور یې چې څوک یې د وژلو توان نه لري، هغه نغمه یې چې د پای ټکی ایښودل ورته د انسان د وس کار نه دی، هغه پرواز یې چې تکمیل یې نشته. زما تپوس همدغومره دی چې زه به ستا د پیړیو پیړیو په زړو نغمو کې د یوې نوې او ناشنا نغمې اضافه وکړای شم، د یوې داسې نغمې اضافه چې زما نغمه به وي یوه اوار نغمه. زه فکر کوم چې دغه مهال به د ټولې سندرې قدر او ارزښت لاسې واشي. آیا زه به د دې جوګه شم چې د داغستان د غرونو په څوکو یو وړوکی شان اور بل کړم چې ستا د لازواله اور د لمبو یوه برخه به وي؟ آیا دا ممکنه ده چې د یوې لحظې لپاره دې وي، د یوې غونډۍ نه تر بلې غونډۍ پورې صحیح، خو ستا لازواله الوت له به پراختیا ورکړی شم؟ زه د صدا کلي یم او په اواره ژبه کې صدا اور ته ویل کیږي. یو ځل رانه د بل کلي یو سړي تپوس وکړو، بچیه د کوم کلي یې؟ د صدا کلي. هغه چې واورېدل نو راته وویل، ښه ده، یو څو شعرونه دې راته واوروه. نو زه به درته ووایم چې د اوره پیدا دي او که د مړو یرونه. اندېښنې رانه تاودي، هسې زه په وخت کې کوټ واغوندم چې ژمی تیر شوی وي او د زغاښتو وریځو له شانه لمر راښکاره شوی وي. چېرته د هغه زړو کیسو تکرار خو نه کوم چې خلکو په سلسله وار اورېدلي دي. چېرته داسې میلمانه خو مې نه دي رابللي چې د چا بل میلمه دوست سړي په کور کې ځانونه ماړه کړي دي. په حقیقت کې د دې کتاب لیکل ضروري دي. که ته یې ضروري نه ګڼې نو هډو یې مه لیکه، خو زه د لیک نه ځان لرې ساتلی شم. آیا دا شونې ده چې د یو ناروغه سړي ټول وجود دې خوږیږي او هغه دې زبېرګي نه کوي؟ د خوشحالۍ په موقع یو وګړی بې مسکا پاتې کېدای شي؟ قلاره شپه د سپوږمۍ پړقېږي او بلبلان غلي ناست دي، سندرې نه وایي، د تاودې او وتره خاورې د بیخه دې تیغ وټوکېږي او قوت او وده کول دې پرېږدي. سپرلی دی د لمر پلوشو غوټۍ تودې کړي دي او ګلان دې د سترګو سپړدلو نه انکار وکړي چې واورې ویلې شي او د اوبو توندې چینې له ځان سره کاڼي رغړوي. نو د چینو اوبه کولی شي چې سمندر پله د بهېدو نه انکار وکړي. آیا دا خبره د اور په وس کې ده چې لرګي وجدي په 4 خواو ترې د اور لمبې تاودي او هغه دې د سوځېدو نه بچ پاتې شي؟ په وړوکوالي کې به د اور بلو لمبو ته کتل زما ډېر خوښ و.
که د شپونکیانو بل کړي اورونه به وو، که د سمندر په غاړه یا د غره په لمن کې بل شوی اور به وو، که د غره په څوکه د اور بلې لمبې به وي، او که د کور د انغري سرې سکروټې به وي. په دې خبره پوه یم چې د اور بلول څه ګران کار نه دی، خو د ژمي په سړو او اوږدو شپو کې دغه اور تر سهاره ساتل ډیر ګران کار دی. ګمان کوم چې په زړه کې مې اور لګېدلی دی، خو څه وکړم چې دغه اور رانه سوړ نه شي، له وخته مخکې رانه مړ نه شي، بلکې تر هغه وخته دې بلیږي چې تپ او حرارت یې نورو خلکو ته رسېدلی نه وي، او د تورو شپو لارویانو ته یې لاره نه وي رڼا کړي. د خپلو صلاحیتونو د خوندي ساتلو او لا غوړېدو لپاره څه وکړم؟ زما د پلار د خاطرو څخه یو ورځ یو غرڅنی سړی زما د پلار لیدو له راغی او ورته ویل د لیکلو کوشش مې کړی دی او په دې خبره ښه پوهېږم چې قافیه بندي نشم کولی، خو په حقیقت کې په دې نه پوهېږم چې څه ډول شعرونه لیکل پکار دي. پلار مې ورله جواب ورکړو تش د سرندې په مزو لاس راښکل کافي نه دي، بلکې په دې خبره پوهېدل زیات ضروري دي چې سرنده څنګه غږول کیږي. یوازې د پټي ساتل پوره نه دي، بلکې په دې خبره ځان پوهول لازمي دي چې یوه څنګه کیږي او تخم څنګه کرل کیږي. نو د شعر لیکلو لپاره څه وکړم؟ پلار مې ورته وویل څه کول پکار دي، بس په کار لاس پورې کړه.